د کتاب نوم پاتې باران دی. لیکوال مصطفی سالک. غږ عمران غنی صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون ویبسایټ، کتابتون یوټیوب چینل او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. د خپرندویه ټولنې یادښت. پاتې باران دی. دا منظومه جمله پخوا د یوې پښتو سندرې برخه وه، خو اوس د یو پښتو کتاب نوم دی او کتاب همداسې چې د هغه د لیکوال مصطفی سالک پیژندګلوي ګرځېدلې. دا زموږ د وخت هغه کیسه ده چې د پخوانیو عشقي رومانونو غوندې د ګڼ شمېر لوستونکو زړونو ته لاره پیدا کړه. دا د مینې داستان دی. مینه هم د شرق مینه چې له یو پلوه اروا او بدن اغېزمنوي، خو بل پلوه دومره سپېڅلې چې ان په ټوله کیسه کې هلک و نجلۍ یو بل ته لاس هم نه ورکوي. پاتې باران دی کې د ښکلا له لویو سرچینو ګټه اخیستل شوې، له موسیقۍ اغېز اخیستل شوی، د شاعرۍ خوند لري، د طبیعت ښکلا هم پکې ده، تر دې چې د فلسفې څرکونه هم د دغه کتاب په ټولنیز ښایست کې ځای لري. د کیسې پلاټ، تلوسه، ډایلاګونه او نور پام وړ دي، خو دا کتاب د کیسې لپاره خپله داستاني ژبه لري چې ساده، روانه، خو د هنري تخنیکونو له پلوه شاعرانه او پیچلې ده. دا په څرګنده د مینې او سیزونکي کیسه ده چې ادب د ژوند لپاره یې بللی شو. خو که سم پام وشي، دا ناول د ژوند لپاره هم ارزښتمن پیغامونه لري. د جرګو ارزښت، ځنګلونه ساتل، د کډوالۍ ګټې، زیانونه، د پوهنې ارزښت، ناوړه دودونه او نور ډېر څه په داسې توګه بیان کړي چې پیغامونه هم ورسره مله دي. دانش خپرندویه ټولنې لومبی ځل دا کتاب کابو 11 کاله مخکې خپور کړی و. هغه مهال یوازې د شپون صاحب څو ناولونه یو شمېر لوستونکي پیدا کړي وو، خو تر دې کتاب وروسته ګڼو لیکوالو ناولونه ولیکل او خپاره شول. دانش خپرندویه ټولنه ویاړي چې پاتې باران دی ناول شپږم ځل لپاره خپروي. په 5م چاپ کې مو له پاتې باران دی ناول سره د یو شمېر لوستونکو خاطرې هم د کتاب په پای کې خپرې کړې وي. کیدای شي تاسې هم د کتاب تر لوستلو وروسته خپله تجربه ورسره پرتله کړې وي. دانش خپرندویه ټولنه ښاغلي مصطفی سالک ته د ښه ژوند د دعا ترڅنګ د لا ښو شهکارو اثارو د لیکلو توان غواړي. درنښت، دانش خپرندویه ټولنه. اهدا د یو سپېڅلي تړاو په نوم چې په قاموس کې نوم نشته. داسې ورځ به کمه راتله چې زه دې ټولګي ته راشم او د هغې سندره دې وانورم. هغې به هره ورځ سندره ویله. په پیل کې خو به د هغې پر شونډو موزون کلمات زما لپاره یوه عامه سندره وه، خو د وخت په تېرېدو د هغې سندرې زما لپاره یو نوی خوند پیدا کړه. زما احساسات به یې داسې په لړزه راوستل لکه د غره ویاله چې په خپله نرمه او غلې سندره د خپلو غاړو نازک واښه په نڅا راولي. زموږ ټولګی هم عجیبه و. بس چې د ښوونکي سترګې به پناه شوې، هر څه به بدل شول. په یو کونج کې به یې داسې شور ماشور و لکه د مني په ماښام کې چې چنچڼې د ځنګله په ونو کې چڼېدل. د خپل ژوند یوازینی مقصد ګڼي. خو په بل کونج کې به د څانګې غلې سندرې سړي ته د څېړیو په پاڼو کې د نرمې هوا نڅا پیدا کېدونکې نغمه یادوله. بیا به چې استاد راغی، په صنف کې د سهارنۍ شپې خاموشي خپره شوه او ټول زده کوونکي به خپلو څوکیو کېناستل. نو زما ذهن به د ماضي په لور ګام واخیسته او پر هغو شیبو به تم شو چې څانګه د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه. زموږ ښوونځی پېښور ښار سره نږدې و. نور کړه وړه یې د افغان مهاجرینو د عامو ښوونځی و. بس دومره خبره وه چې نجونو او هلکانو به
په ګډو ټولګیو کې زده کړه کوله. د ښوونځي ښکلې او پخې ودانۍ ګڼې خونې درلودې، خو زموږ د ټولګي کوټه خامه وه. کله چې د زده کوونکو او ټولګیو شمېر ډېر شو، ادارې په عاجله توګه دا کوټه جوړه کړه او زموږ په برخه ورسېده. ښه مې یاد دي، په هغه ورځ ښوونکی تازه له ټولګي وتی و. اسمان د شړکنده باران په رګونو کې د برېښنا شوخې جلوې شیندلې، او چې د تندر ګړز به شو نو ځینې شوخ نجونې به په هیبتناکه ډول یو بل ته غاړې وتې او څرګنده به کړه چې ګنې تندر وویرولې. ځینې به غوږونو کې ګوتې منډلې. زمرک ورغږ کړه چې ځینې تاریخ پوهان په حقه پښتانه بن اسرائیل ګڼي. هغوی به هم د تندر د غورځېدو پر وخت د مرګ له ویرې په غوږونو کې هم ستاسو په څېر ګوتې ورکولې، او چې باران زور واخیسته نو د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو شو. بیا نو شوخ نجونو ته خدای ورکړه، له ځانونو سره راوړې چترۍ به یې په سرونو ونیولې او په ټولګي کې ښکته پورته کېدل پیل کړل. په همدغه ګډوډۍ کې یو ناڅاپه د لیسې سرمعلمه راننوته چې تر شا یې یوه لوند خیشته جنۍ هم ولاړه وه. حیا یې له رخسارو په اورېدو وه او په خپل لامده څادر یې د خپل بدن د هغو برخو د پټولو هڅه کوله چې د جامو د لندوالي له کبله یې د ځوانۍ مرموز نمایش کوه. سترګې یې ځلېدې او له زلفو یې د باران څاڅکي اورېدل، کټ مټ هماغسې لکه د سورو له شپې چې برخه اوري. نجلۍ ښکلې او جذابه وه، ځکه خو ټول هلکانو په تږو سترګو ورکتل. سرمعلمې وویل دا جنۍ څنګه نومیږي؟ کړه وړه او ځانګړتیاوې روایتي کلیوالې پیغلې بدیښي، خو زده کړه یې همدلته په پېښور کې کړې ده. بس د دې ګړۍ دا ستاسو د ټولګي ملګرې شوه، پرې پام به کوئ، زړه به یې نه ماتوئ او په درسونو کې به ورسره مرسته کوئ. خدای دې وکړي چې د ادارې دا هیلې پوره کړئ. دا یې وویل او جنۍ پرېښوده. زما تر څنګ څوکۍ تشه وه، راغله او کېناسته. دا څوکۍ د زرینې وه، په هغه ورځ نه وه راغلې، او چې سبا راغله پخه یې ورته پرېښوده. څانګه کېناسته، په ټولګي کې بیا خبرې پیل شوې، خو څانګه چپ چپ وه. کله کله به یې د اوږدو بڼو د پورته کولو جرات وکړه او په خپلو تورو بادامي سترګو به یې د ټولګي د لنډ تنګ چاپېریال جاج واخیسته. هر څوک به چې ښوونځي ته نوي نوي راغلل، اونۍ نیمه به غلي وو، خو بیا به یې له شوخۍ نه زړو شاګردانو امان غوښته. خو څانګه داسې ونه ختله. د وخت په تېرېدو یې خپله خاموشي وساتله. بس سهار سهار به یې د ټولګي نجونو ته په تت اواز سندره ویله. هلکانو به ډېر غوښتل چې له هغې سره خبرې وکړي، خو هغې به لکه د هوښیارې سیاستوالې خبره اوږدېدو ته نه پرېښوده، بلکې لنډه به یې غوڅوله. د هلکانو دا هڅې هم هېڅ بې هېڅه نه وې. څانګه له راښکونه ډکه وه، ښایست یې له حقیقته افسانو ته نږدې و. د نرۍ شونډو سرخي تازه غوړېدلې غوټۍ ته پاتې کېده، او چې مسکا به پرې خوره شوه تشبیه موندل به یې ناشوني برېښېدل. بنده ویل بس چې ورکتی مې. په څېره کې یو عرفاني راښکون و، صحرایي غاړه، نرۍ ملا، هوارې هوارې نرۍ سپینې ګوتې، بس د فطرت د تناسب او توازن غوره بېلګه وه. نور به درته څه ووایم؟ د حمزه بابا خبره د ګوړې چکۍ وه. کله هرې ډډې به دې په نظر وڅکله خوږه وه، او زلفې یې داسې تورې، اوږدې او درنې وې چې څه به درته وایم. زرینې به کله کله په شوخۍ سره ورته وویل ظالمې، دا غرونه غرونه زلفې به دې اوږې ماتې کړي، او نرۍ ملا خو دې لوی ګواښ دی، زه به یې در سره ګرځوم. دا به یې وویل، د څانګې زلفې به یې پر خپلو اوږو خورې ورې کړې، او داسې به په کړس کړس به یې وخندل لکه ځوانه برېښنا چې د ګورو وریځو لاندې غځونه وکړي. د څانګې څوکۍ که هر څو زما تر څنګ وه، خو په کومه ورځ به مو چې د جغرافیې ساعت درلود، کله کله به یې زما پر لور سترګې راړولې. د هغې پاملرنه زما د خوښۍ سبب ګرځېده، خو یو پریشانوونکې معما هم وه. دا زما لپاره ستر سوال و چې څانګه اخر ولې په هغه ورځ زما په لور سترګې راړوي چې جغرافیې مضمون لرو. خو هېڅ نه کېدل، او دغه راز لکه د تیره ازغي لا پسې زما پر ذهن ښه کېده.
هڅه به مې کوله چې د څانګې د دې عجیب حرکت په اړه فکر کول پرېږدم او ځان د استاد په تشریح کې ډوب کړم. کله به په دې هڅه کې پاتې راتلم او کله بریالی کېدم، خو چې ښوونکی به نه و ځان به مې بل راز مشغوله و. پر شونډو مې لکه راک بې کلماتو زمزمه خپروله. تشه زمزمه به نه وه، کومه پښتو ولسي سندره به وه، خو اواز مې خوږ نه و. له همدې کبله مې د کلماتو له ادا کولو ډډه کوله او ورو ورو مې لکه د رباب تشه نغمه ویله. شپې ورځې تېرېدې، د ژمي رخصتۍ راغلې. زه چې له خپل سیلاني طبیعت ته مجبور یم د زمرک سره سوات ته لاړم. سره له دې چې عام وګړي په اوړي کې سوات ته ځي، خو موږ د واورو مینې په ژمي کې بوتلو. د فطرت په منظرو کې ورک شو. خو بیا مې هم کله کله د جغرافیې ساعت او د څانګې په ترڅ کتل رایادېدل. مرمرین وجود به یې لکه د یوې خیالي ښاپېرۍ په څېر د سیند په څپو کې غځونې کولې. کله کله به مې هلته هم زړه تنګ شو. ویل به مې چې وزرې وکړم او د سکون کومې ښکلې درې ته پرواز وکړم، خو دا ناشونې وه. خو په یوه خبره کې مې بخت بیدار و او هغه دا چې زمرک را سره و. هغه په ټولګي کې زما تر ټولو نږدې ملګری و. ډېر ښه صفتونه یې لرل، خو ذهانت او شوخي هم زما ډېره خوښه وه. د هغه سره مې خبرې اترې کولې، خو کله کله به ترې ګوښه شوم. یوازې به مې د سیند سندره اورېده او د موجونو ښاماران مې په وړو کاڼو ویشتل. خو هغه هم پوه شوی و چې څه خبره خو شته. زما نه څو ګامه وروسته هغه هم د سیند په غاړه ناست او راډیو نه یې پښتو سندرې اورېدې. زما ذهن به هم کله ناکله د سندرې په لور اوړېده. په دې کې یو ناڅاپه د راډیو غږ بند شو. د زمرک غږ مې واورېده چې ویې ویل هیلو هیلو. چې ور مې کتل خپله راډیو لکه د ګرځنده موبایل غوږ ته نیولې وه او ویلې هیلو غزنه وغزنه، دا ته په کومه دنیا کې ورکې؟ مړه سوات ته راشه، ستا خو نغمې خوښې دي. سیند نغمه وای، د خوښۍ نغمه، ډېره خوږه نغمه. ما چې دغه دا پیغام واورېده لمن مې څنډ وهله او خوا ته یې ورغلم. ورته مې وویل ته وایې چې سیند د خوښۍ نغمه وایي، که زه خفه یم نو بیا د غم او ښادۍ د دې ګډون پایله به څه وي؟ ځواب یې راکړه چې ته خفه یې، د سیند ارامه به دې له زړه نه د خفګان ټول ګردونه لرې کړي او خوشحاله به شي. زمرکه ته چې څه وایې له یوې زاویې نه یې ښه وایې، خو زه په الحال دا نه غواړم چې فطرت ته تسلیم شم. زه به حاله له فطرته خوند واخلم چې د خپل جذبې او تخیل په خم کې یې رنګ کړم. هغه مسکی شو او راته یې وویل تېره اونۍ دې د فلسفې کتاب څه واخیست چې اوس په غمونو کې ښکلا لټوي. سمه ده چې ته فطرت په خپل رنګ کې رنګوې، زه به په غوږونو کې ګوتې ورکړم. ته د غر نښترو ته اواز وکړه چې ټول سرندې شي، اوره بیا د ویر او غم سندرې. زمرکه فطرت تر موږ ډېر پهلوان دی، صرف په خیال کې مو پرې وسپار دی. د حقیقت په دنیا کې زموږ نه بلکې د خپلو ثابتو قوانینو منونکی دی. ښه که ته خپله دنیا په خیال او تصور کې جوړوې نو بیا خو ما تېری وکړه چې ستا د خیالونو دنیا مې ړنګه کړه. زمرکه له دې فلسفو به تېر شو. غور به وکړو چې اوس کول څه پکار دي. په مسکا یې راته وویل سمه خبره دې وکړه، د دې ځایه پښې ویستل پکار دي. زما هم خوښ نه شو. منحوس غوندې ځای دی، ما او تا پکې ډزې وکړې، خو زه خیر بلا و برکتي نه و، هوایي ډزې وې. زمرک خبرې کولې چې ناڅاپه یې له خولې ووتل وزرې خو نه لرو چې وهلزو او د ټولو هسکو غرونو ننداره وکړو، خو پښې لرو چې ځه د غره سر ته وخېږو. دا سیند به له هسکه ځایه خامخا یو داسې سپین ښامار ښکاري چې له ډېره جنونه به یې خوله زګونه کوي. خو زه وایم چې د ښامار پر ځای د چندڼو نغمې واورو. غوږ شه، د پورې غاړې نه د رباب اواز راځي. مطرب خپل فریاد ته څومره ښکلې نغمې جامې اغوستې. زه چې نن له دې قلندرانه بنډار نه پیس واخلو، ښه چې راتلو نو له حجرې مې رباب راخیسته، منع دې کړم. اوس یې د نغمو زنځیرونه زړه راکاږي. د ټولګي په انداز مې ورته وویل ته مې ځکه د رباب له راوړلو ایثار کړه چې دروند نه شي. زه خبر وم چې په سوات کې ربابونه ډېر دي، ساړه مو کنګل کوي. زه چې ورځو زمرک راته وویل که ورځو هم خو څه حال به یې راوباسو.
زمرکه د رحمان بابا دیوان خو راسره نشته چې په پال پرېکړه وکړو. نور ستا خوښه د ګوتو ښکېل راسره کوې او که شعر و خط ولو. ځواب یې راکړه ناشنا یو کاڼی راواخله او دغه کمر بیخ کې د ولاړو اوبو منځ ته یې وله. که څپې تر کمر ورسېدې ستا او که ونه رسېدې او که نه زما خبره به منې. ما هم کاڼی راواخیسته او اوبو ته مې وویشته. ښه وڅپو یې کمر ته خوله ورکړه. زمرک نه بل جواز درلود او نه ځواب. راسره روان شو خو بیا هم د خپل شوخ فطرت نه مجبور و. ویل یې چل دې وکړه خو زه خیر دی ما درته د کاڼي وویل تا د نر زوی هم داسې درغنه راواخیسته چې په عمر به دې نه وه جګه کړې. هسې نه نوم مې درته ویستی وي. په خندا مې ورته وویل نه زه بیخي روغ رمټ یم چابک د رباب محفل ته درځه. په دې خبره ما او هغه دواړه په خندا شو او د رباب بنډار ته ورغلو. بنډار ښکلی و. کلیوال سیلاني و. لویه کېږدۍ لګولې وه. د رباب او منګي غږ په غرونو کې داسې انعکاس کوه لکه ټول فطرت چې سندره وایي. د کېږدۍ په منځ کې اور بل و او څڼوړو زرمو ترې د اتڼ ځنځیر تاو کړی و. حیران خو هغه وخت شوم چې زمرک رباب په غېږ کې ونیو او یو ځل بیا له سره یې د سوات غرونه له نغمې وپنځول. بنډار پای ته ورسېد. د هوټل پر لوري رهي شو. زمرک ته مې وویل اشنا هره ورځ به دې رباب کوو. نن مې ومنله چې په زړه کې دې جوش او په ګوتو کې دې کوړي دي. زړه خو مې غواړي چې بس له ننه دې ادم خان وبولم. نه اشنا ډېر پام به کوې. زه د وخت له درخانۍ وېرېږم بلکې سخت وېرېږم. همدا خپل نوم زمرک مې په سر سترګو قبول او منظور دی. ښه ما ته به رباب را زده کړې؟ هو خو هله چې درخانۍ پیدا کړې بس داسې وګڼه چې در مې موندلی او خانۍ ته لا ورځې پاتې دي. مطلب دا چې د رباب تنه مې موندلې خو تارونه ورخېجولې پاتې دي. خو ګوره کله چې ما د خیالجان استاد نه رباب زده کول پیل کړي وو ګوډه مې ورته ایښې وه په داسې حال کې چې درخانۍ مې هم نه درلوده. ته خو یې درخانۍ لپاره زده کوې. په ګوډه کار نه کېږي. د شاتو بوتل به راته راوړې. بنده ته منظوره ده. ښه اوس ته راته ووایه چې درخانۍ بیبي دې چېرته ده؟ دا به درته ووایم خو هله چې رباب را زده کړې. زمرک مسکی شو. ویلې ځه دا د انتظار غر به هم پر اوږو واخلم. پوره استاد دی. مجبور یم چې اوس ژر تر ژره درته رباب در زده کړم. دا کار خو در په غاړه دی. خو زه چې اوس هوټل ته ځو. د هوټل کوټې ته چې ورننوتو زمرک په خپل کټ کې وغځېد او ما تلویزیون روښانه کړ. ایله مې ورسره پام اوښتی و چې زمرک په کټ کې اړخ بدل کړه او راغږ یې کړه. غزنه وغزنه. ځواب مې ورکړه هان. بیا دې څه په زړه وګرځېدل؟ هسې ما ویل چې خوشحال بابا پېژنې او که نه؟ هو څه ناڅه خو یې پېژنم خو دلته د خان موصوف یادولو ته څه اړتیا وه؟ اړتیا دا ده چې دا مهال زه او ته دواړه په سوات کې یو او خان بابا د دې سیمې په اړه د سواتنامې په نامه منظوم کتاب لیکلی دی. یو دو بیت یې راته یاد دی. تر کابل نه هوا د اوړي ښه ده. د کابل هوا ترخه ده د ده خوږه ده. په هوا کې د کشمیر په آب و رنګ دی. حیف دا چې کشمیر ارت دی سوات تنګ دی. زړګیه زه چې لومړی ځل سوات ته راتلم د پښتو لیکونکي مې سواتنامه اخیستې وه او د هغه وخت له سواته مې ځان خبر کړی و. پاتې شوه دا خبره چې خوشحال بابا د سوات او کشمیر ترمنځ ورته والی لیده. نو ما خو کشمیر نه دی لیدلی خو چې خوشحال بابا وایي خامخا به همداسې وي. ته یې مه منه خو زه د خوشحال بابا په جغرافیه پوهنه شک لرم. نه منم چې د سوات هوا دې تر کابله خوږه وي. ګوره ګیلمن کېږه مه. 4 موسمه دي. خوشحال بابا وایي چې په اوړي کې د سوات هوا د کابل هوا خوږه وي. معنا دا چې په نورو موسمونو کې د کابل هوا په شاتو لړلې وي. په دې خبرو زه او زمرک دواړه په خندا شو او بیا مو سره پرېکړه وکړه چې د جغرافیه پوهنې په اړوند په همدې خبرو بحث پای ته ورسو او د خوب جزیرې ته د تللو هڅه وکړو. خو داسې نه شوه کېدی. د جغرافیې په اړه دومره ډېرو خبرو ټولګی د جغرافیې ساعت څانګه او د هغې په ترڅ کاته رعایت کړي وو. زمرک ویده شو خو زما به د څو شېبو لپاره هیله سترګې ورتلې.
سهار شو او غرنۍ مرغانو په خپلو نغمو سره د لمر د لمړۍ وړانګو هرکلی وکړه. موږ چای وڅښله. د هوټل د پیسو بیل مو ورکړه. بکسونه مو اوږو کړل او د پېښور د موټرو اډې ته روان شو. پر لاره مو د شنو غرونو، سیند، مرغانو، ځناورو، سیلانیانو او غرنۍ وګړو ننداره کوله. د واورین سوات د غرونو څوکې داسې برېښېدې لکه چې پیغلو ځانونه د سپینو زرو په پرېمانه ګاڼو پسلولي وي. یو ځای موټر ودرېده. ماشومانو رامنډې کړې. د دنداسې ګېډې یې پلورلې. زمرک راته وویل عجیبه ده، خلک دلته د مزو لپاره راځي، خو خپل اوسېدونکي په بده ورځ دي. تر دې چې واړه ماشومان په دې کنګل کنګل واورین چاپېریال کې موټر پسې د دنداسې ګېډې ځغلوي. اخر ولې؟ ورته مې وویل ستا د ولې ځواب ښایي د ماضي د حافظې په کوم ګوټ کې خوندي وي، خو زما په خیال دلته غرونه دي، د کر وړ ځمکې لږې دي، له ښاره لرې دي، چې سړی سهار مزدورۍ پسې وځي ماښام راشي. غر د حکومت تر ولکې لاندې دی، خو که خلقو ته وسپارل شي ژر به سپېره شي. زمرک پوښتنه وکړه حکومت هیڅ نشي کولی؟ ولې نه؟ خو که دلته کارخانې راشي، ښار راشي، فطري او ځنګلي ښکلا له منځه ځي. د سیلانیانو د زړه راښکونې لپاره دا خلک همداسې وروسته پاتې ساتل شوي. دا خلک داسې مثال لري لکه چې په واورو کې وچ شوي وي او د نړۍ د خلقو لپاره ترې موزیم جوړ شوی وي. بله بېلګه یې نورستان او له غرونو بله غاړه د چترال کافرستان دی. امیر عبدالرحمن خان د خپلې واکمنۍ په کلونو کې نورستانیان مسلمانان کړه، خو بل پلو کافرستان په زړه بڼه له خپلو کفري دودونو سره د نړۍ د نندارې لپاره موجود دی. زمرک پوښتنه وکړه دا ښه کار دی که بد؟ ما ورته وویل د کافرستان ساتل د یو مغربي لرغون پېژندونکي په اند ښه کار دی، خو مسلمان مبالغ به یې خامخا غندنه کوي. زمرک وخندل. ته هم عجیبه استدلال کوي، موږ څه خبره نه کوي چې دا څیز ښه دی او که بد. رښتیا هم همداسې ښکاري. د اشیاو ارزښت نسبي دی. یو څیز له یوې زاویې ښه او له بلې بد کېدی شي. د دې خبرو وروسته خاموش شو. نه پوهېږم چې زمرک د خیال په کومه جزیره کې و، خو زما د ذهن محور څانګه وه. دا دې مې وه چې کله به بیا د څانګې سترګې ګورم. پېښور ته راورسېدو. خپل سامان راسره و او څه ناڅه غرني سوغاتونه مو اخیستي وو. بار دروند برېښېده. ګاډۍ مو ونیوله. د زمرک د کور په لاره وو. اول هغه کوز شو او بیا زه. څو شېبې وروسته زه خپل کاله ته ورسېدم. د رخصتۍ 2 ورځې پاتې وې. هغه هم په انتظار تېره شوې او لیسې ته لاړم. بیا د استاد د راتلو تر مخه په ټولګي کې شر و شور و، خو ما له وروستي کتاره غلې او خوږه سندره اورېده. کټ مټ هغسې وه لکه د ګلورینې څانګې په نرمو لوړو ژورو کې چې د سهار باد له مستانه رقصه پیدا کېږي. سندره په ختمېدو وه. زرینه راننوته. څانګه یې ښکل کړه. د څو اونیو تږې وه. د شونډو بېواکه خرپ یې د ټولګي په شور کې داسې وبرېښېده لکه تنکۍ څانګه چې د مرغانو د سیل تاب رانوړي. ماته شي او سندریز غږ یې په شنه ځنګله کې تر لرې لرې خپور شي. زرینه او څانګه ملګرې وې او بیا دواړه نجونې وې، خو بیا هم دې ښکلو زما په زړه کې د رقابت سپرغۍ وشڼېدلې. نه پوهېدم چې څه وکړم. د تختې خوا ته لاړم. تباشیر مې راواخیسته او د غره یو انځور مې وکړ. زه انځورګر نه وم، خو د فطرت سره د مینې له کبله مې د غره د انځور د ښکلو لپاره غیر منظم خو پوره ریاضت کړی و. انځور پوره شو او تر لاندې مې ولیکل: فطرت له جمال او جلاله ډک د خدای جل جلاله هغه کتاب دی چې د نړۍ د هر نالوستي انسان سترګې هم لوستی شي. دا جمله مې لیکلې وه. یو ځل بیا مې لوسته چې د جغرافیې ښوونکې راننوته. غوښتل مې چې تخته بېرته پاکه کړم، خو چې د ښوونکي سترګې مې پکې خښې ولیدې جرات مې ونه کړه. نیغ لاړم او په خپله څوکۍ کېناستم. ښوونکي ته انځور او ترې لاندې لیکل شوې جملې خوند ورکړه. ستاینه یې وکړه. د غرونو په اړه یې ښایسته اوږده شېبه خبرې وکړې. دا بېله خبره ده چې د غرونو د ښکلاییز ارزښت پر ځای د هغوی په جغرافیوي او ټولنیز ارزښت ډېر ټینګار وکړو. ولې غرونه زلزلو مخه نیسي؟ کانونه لري،
څړځایونه لري، ځنګلونه لري او ځنګلونه بیا د میوې باغونه، د ځناورو کورونه، د مرغانو ځالې او نور ډیر څه لري. د باران اورښت ته لاره برابروي او د نیرونو مخه نیسي. خو په ټولو کې وروستۍ جملې خوند راکړه چې ویل غرونه او ځنګلونه د ځمکې ګڼه ده. ما د ښوونکي د وینا پر مهال د هغې خبرې اورېدې، خو کله کله به مې څنګه هم د سترګو له کونجو څارله. ځینې وخت به یې سترګو لکه د غرنیو عقابونو زما په لور ځغلنده پرواز کوه. د جغرافیې ساعت پای ته ورسېد او استاده ووته. څانګې ما ته رامخ کړه او په لومړي ځل یې راسره داسې خبره پیل کړې چې نیغ په نیغه یې د درس سره تړاو نه درلود. غزنه، غرونه دې ډېر خوښ دي؟ هو، غرونه، سیندونه، بلکې ټول فطرت مې خوښ دی. که غلطي نه کوم نو تاسو د تختې لانځوره دا پر ځای اټکل وکړه. څانګه په خندا شوه، ویلې تاسو تېروتی یې. زه له پخوا نه پوهېدم چې په غرونو مین یې. حیرانوونکې ده، ما خو له تا سره هېڅکله په دې اړه خبرې نه وې کړې. د دې پر ځای چې څانګه ځواب راکړي، دوراني سترګې په نرۍ شرابي مسکا پکې خپره وه. زما سترګو سره وجنګولې، لاس یې زما کتابونو ته ورتیر کړه او په مسکا یې راته وویل ستاسو په اجازه. زما د جغرافیې کتاب یې راپورته کړه، په غور یې وزیر او راته وویل له کومې ورځې راهیسې چې ما ستا په کتاب دا عکس لیدلی، نو زړه ته مې پرېوتې چې غرنۍ سیمې دې خوښې دي او نننۍ انځورګري خو دې زما یقین د پخلي تر کوره ورساوه. زړه مې ولوېده. له ځان سره مې وویل اخر د معما حل دا راوته. تا ما ته نه بلکې انځور ته کتل. ما د سوچ په دریاب کې غوپې وهلې چې څانګې وپوښتلم د خیال مرغه دې له کومې شنې څوکې طوافونه پیل کړل. دا راته ووایه چې دا ښکلی عکس د کومې سیمې دی؟ نه، داسې هم نه ده. د غرونو په شنو څوکو سربیره زما د خیال او زړه مرغانو له یو انسان هم طوافونه شروع کړي. په دې خبره هغه له حیا نه لکه مڼه سره شوه. زه هم د خپلې خبرې د اغېزې لاندې راغلم او د خبرو سر او تال مې مات شو. څو شېبې زموږ دواړو سرونه ښکته وو. داسې حالت و لکه چې ورته مې سپینه خبره کړې وي چې څانګې در سره مې نه لرم. خو بیا مې خپل شیندلي خواص راټول کړل او ورته ومې ویل دا کس چې زما په کتاب لګېدلی دی زموږ د خپل هېواد یو ښکلې سیمه ده، دا بدخشان دی. ما د افغانستان ډېرې غرنۍ سیمې لیدلې دي، خو د بدخشان د فطري ښکلا په اړه مې یوازې کیسې اورېدلې او یو څو انځورونه مې لیدلي. نور نو داسې وګڼه چې شهزاده په نالیدلي مخ میین دی. څانګې، زه د بدخشان غرونه ډېر وخت په خوبونو کې وینم، خو له بده مرغه چې خپل منځي اختلافاتو زما لپاره هلته ورتلل د کاپیریو له قویقاپه هم ستونزمند کړي دي. بویه چې دا هیله به مې کله پوره کېږي. خبره تر همدې ځایه رارسېدلې وه چې د دري استاد راننوته. څانګې په مسکا راته وویل یار زنده صحبت باقي. اوس به د حافظ ژبې ته غوږ شو. پس له دې ورځې به اکثره وخت ما د کتاب پر ځای د رباب په تارونو او د نغمو په مریو د څانګې یادونه لمانځل. ډېر ځل مې د زمرک دوی په حجره کې له ماښامه تر سهاره له رباب سره شوګیرې کړي دي، خو ښوونځي ته به هم په خوښۍ سره تلم ځکه چې څانګه به راسره غږېده او له یوې ورځې نه بلې ته نور هم په زړه راننوته. په هر بنډار کې مې په زړه ورېده، هر چا سره مې ناسته تر جسمه تړلې وه. پر روح مې د څانګې د ښایست سیوری خپور و. رباب مې د زړه لویه تکیه وه. نغمو به مې ټول وجود سپک کړه. عجیب کیفیت و. داسې به برېښېده لکه چې د نغمې سیلۍ مې د مادي وجود ټول ګرد او غبار وړی وي. ټول روح یم، ټول سرور یم. لکه د اسمان د برجونو نوراني کوتره به په غېږې مرۍ وزرونه لوسم او د ابدي سمندر په سر د ښایست د ورکې جزیرې پر لور پرواز کوم. کله کله به مې احساس کوه چې پېښور کې نه یم، د یو شنه او څپانده سمندر غاړه ده. باغي موجونه راځي، د څانګې پښو ته تندي را رسوي او بیرته ګرځي. زه یې د سترګو خاموشه توپان ته له ربابه ژبه په پور اخلم او د سمندر
د لافاني سندرې برخه یې ګرځوم، هغه چې کائنات یې لا زاله تر ابده اوري خو مړېږي پرې نه. د رباب نغمو به زما په وجود کې نه یې رکېدونکې انګار شینده او په غرونو غرونو آتش فشان به وړېده، بیخي هغسې لکه وحشي سیلۍ چې پر یو بوټي لګېدلی اور پر ټول ځنګل خپور کړي، هغه چې لامده نښتر او وچې څېړۍ یو شان خپلې غېږې ته ورکاږي، لمبه یې اسمان ته خوله ورکوي او له جلاله ډکه سندره وایي. یوه ورځ چې ښوونځي ته لاړم او د څانګې سترګې مې لکه د بزکشۍ اسونه په مستۍ کې ولیدې، نو پوه شوم چې د صبر واګې مې له واکه پوتو دي. ټوله ورځ نشه نشه وم، روایتي لاره مې غوره وبلله او نیت مې وکړ چې لیک ورته ولیکم، خو ویره هم راسره وه. ما ویل هسې نه چې وړاندې تر لوستو مې لیک ونه څیري، خفه نه شي. که خفه شوه په هر قیمت به یې پخلا کړم، خو که لیک مې د ایمرجنسي تر سرلیک لاندې راغی ښه به ونه شي، بلکې وبه شرمېږم. د ایمرجنسي اصطلاح زموږ په ټولګي کې ځانګړې معنا لرله او هر څوک پرې پوهېده. د ویرونکو اټکلونو هم له خپله هوډه ونړولم. قلم کاغذ مې راواخیستل او د خط په لیکلو مې داسې پیل وکړه: زما وجود پر کائناتو د نغمو خورې ورې څانګې، د ښایست سور او تال دې مات مشه، سپین سترګې مې ګڼې او که مطلبي، بیوقوفه درته ښکارم او که لیونی، ستا خوښه ده خو زه مجبور یم، بلکې بیخي مجبور یم. ستا دې په خپلو نوراني سترګو قسم وي، ستا دې په خپلو وریښمینو سندرو قسم وي. زما الفاظ یو ځل ولوله، ایله یو ځل وایي چې روحونه لکه د وجود سور او تال جوړه پیدا کېږي، یو د بل مینه او تکمیل وي، خو پلک غمازي کوي، یو په یوه زمانه کې دنیا ته راشي او بل په بله کې، لیدې کاته یې ونه شي، زندګي یې زندان شي او یو ورځ یې د ژوند سقرات د اجل شراب وڅکي، بیا نو تر محشره په لحد کې د زړه داغ د انتظار څراغ وګرځوي. بیا به څه کېږي والله اعلم. کله کله په یوه زمانه کې راشي، خو یو یې د مشرق شي او بل د مغرب. دا ټپه یې انځور دی چې د دیدن نصیب نه وي په یو کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه، خو کله کله زمانه زرینه پرزونه وکړي او دواړه روحونه د یو چم ګاونډ وګړي کړي. ادم او درخو لا هم دوی نه وو. ته زما له وجود جدا شوې څانګه یې، خدای ته وګوره، نیمګړی مې مه پرېږده، تکمیل راوبخه، تر ځوابه مې د انتظار چاړه په زړه خښه وګڼه. خزن. سبا چې ښوونځي ته لاړم لیک لا زما په جیب کې و، خو پوهېدم چې ساعت په ساعت مې خپل خواص بهلم. کېدای شي حالات مې هغه مجرم ته ورته و چې د پولیسو مرکز ته یې بم وړی وي. تفریح کې ښه موقع په لاس راغله. اخوا دېخوا مې وکتل، 2-3 کسه په ټولګي کې پاتې وو، خو خپل نوټونه یې رسول. څانګه او نور زده کوونکي د باندې وتلي وو. لیک خو مې د څانګې د الجبر په کتابچه کې کېښود، خو ما ته ځمکې ځای نه راکاوه. ایسارېدل راته لویه نفسیاتي ستونزه ښکارېده. په لنډو ټکو مې د رخصتۍ یوه رقعه ولیکله، سره د دې چې ټول ښوونکي په اداره کې راغونډ وو او دا پوښتنه یې ذهن ته راتله چې زه ولې رخصت اخلم. خو رقعه مې له مدیر صاحب نه راامضا کړه، هېچ چاته مې ورنه کړه. د حاضرۍ په کتاب کې مې کېښوده او د لیسې دروازې ته مې مخه کړه. بیا نو هغه د درویش دراني خبره، زه په داسې تلوار ووتم جانانه، لکه خلاص شي څوک بندي شي له زندانه. د اطمینان ساه مې واخیسته او د کور په لور روان شو. په کور کې هم مضطرب وم، ځان ته مې مشغوله کتله، ځان سره مې فکر وکړه فلسفه چړته سته او لاینحله ماما کېدی شي چې د څو شیبو لپاره مې په خپله دنیا کې ورک کړي، خو خوند یې رانه کړه. توري ګونګ شوي وو، بې معنا تورې کرښې د کاغذ پر سینه غځېدلې وې. هېڅ یې نه ویل. تلویزیون مې روښانه کړه، هغه هم د مهمو عکسونو او ګډوډو اوازونو امتزاج و. رانه هېر دي چې تلویزیون مې بند کړه او کا روښانه پاتې شو. له کوره ووتلم او د زمرک د حجرې ته لاړم. رباب مې له میخه راکوز کړه، خو ګوتې مې رېږدېدې، هېڅ یوې نغمې سور نه نیوه. بېرته کور ته راغلم. له پریشانۍ ډکه شپه راخوره شوه، کله ویښ کله ویده، خو سهار شو. لمونځ مې وکړه، نیمه پیاله چای مې وڅښه. له ځان سره مې کرل ریبل چې لاړ شم او که نه. څه به راته وایي؟ لیک خو یې حتما لوستی دی، ځکه چې
نن بیا الجبر لرو او پرون معلم کورنۍ کار هم راکړی و چې لوستی وي څه به یې ویلي وي هسې نه تر پایه لوستی نه وي ټوټه ټوټه یې نه وي کړی وه خدایه ایمرجنسي نه شي زړه نازړه خو توکل مې وکړه ښوونځي ته لاړم او ټولګي ته ننوتم سلام مې واچو خو د شیندلو خواصو له کبله پوه نه شوم چې چا راته علیکم سلام ویل څنګه راغلې وه چې ور ومې کتل په څېره کې حیا او حریت خاموشه ښکلا پنځولې وه نوراني سترګې ښکته وې د اوربل ویښتان یې بار بار له تندي ښورېدل او هغې په آرام سره په خپل لاس پورته کول پوه شوم چې لیک یې لوستی خو د ځواب اندازه یې راته نه لګېده ما لا په تصور کې د اټکلونو غوټې پرانیستې چې پیکۍ د تختې له مخه چیغې کړې ایمرجنسي 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 له دې سره په ټولګي کې داسې خاموشي خپره شوه چې استاد په ټینګار هم نه راتله دا لومړۍ ورځ نه وه د ایمرجنسي غږ په تل له ځان سره خاموشي راوسته پیکۍ وویل حسب معمول بیا ایمرجنسي کیس دی یو چا ته محبتنامه لیکل شوې ده چې ستاسو پاملرنه ورته راړول غواړم زړه مې درز وکړه له ځان سره مې وویل هماغه څه وشول چې ترې ډار مې درلوده تر 12مه راورسېدم په ایمرجنسي کیس کې نه وم راغلی خو نن ګیر شوم او پوخ ګیر شوم لیک د پیکۍ په لاس کې و خو د شاګردانو د تلوسې لپاره یې خبره اوږدوله او نه یې لوسته پوښتنې یې کولې چې دا لیک به چا لیکلی وي او چاته که څوک سم ځواب وایي یو خودکار قلم انعام لري چا شوخې جنۍ اواز ورکړه زرینې به څانګې ته لیکلی وي څانګه لکه د تصویر څانګه غلې وه خو زرینې له وروسي کتاره وویل هغه تیر شول چې مې مینه په غلا غلا کړه اوس په درست جهان رسوا ده په غلا نه ده زموږ خبره خو ایمرجنسي نه ده هر څوک پوهېږي چې څانګه زما ملګرې ده زمرک ورته وویل په ارامه کښېنه دا لندن نه دی چې له جنۍ سره دې د جنۍ مینه جواز پیدا کړي محترمه ستا له قانوني معلوماتو یوه روپا مننه زموږ مینه داسې پرنګۍ هم نه ده چې ته یې انګېرې د مشرق تقدس خو هم موږ نجونو ساتلی ګنې ستاسو زړونه خو به د اروپا په عیاشۍ هم ساړه نه شي زمرک په دې ځواب پریشانه غوندې شو له زرینې بښنه وغوښته او ورته ویې ویل چې زما مقصد یوازې او یوازې ټوکه وه که زه پوهېدی چې ته پرې خفه کېږې یوه کلمه به مې هم نه ویلې دې خبرو نور هم پریشانه کړم ځکه چې زرینه د څانګې ملګرې وه بله دا چې د هلکانو کردار ته ګوته نیول شوې وه په ټولګي کې لاړ کلونه روانو چې پیکۍ وویل بی کوایټ غلی شئ هوایي ډز مه کوئ د بې ګناه خلقو پر سرونو پرېوځي دا محبتنامه د 11 ټولګي یو ماډرن مجنون ماته لیکلې ده نو ځکه یې لوستل هم مناسب نه ګڼم دې خبرې سره مې زړه ښه شو خو بیا هم پوره آرام نه و شاګردانو پیکۍ ته چیغې کړې نه 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 یې منو اوس به یې خامخا لولې پیکۍ هم شرمېده او هم خندېده ویل یې مجنون صاحب په یو پاکټ کې د ماتهوري او شاروخان پوسټ کارډ او یو لیک لري د هلک نوم په حاضر ساعت کاڼي کېږدو خو لیکلی واورئ مای ډارلنګ پیکۍ آی لو یو ته زما ډېره خوښه یې ځکه چې ستا سترګې د کاجل او شونډې د ماتهوري دي نو د خیبر هسپتال مخې ته چې کوم د اوسپنې هوایي پول دی له هغې نه به هغه مهال سړک ته راټوپ کړم چې د ښوونځي د نجونو موټر تېرېږي پرېږده چې چخپېټ مې کړي او که له رخصتۍ نه وروسته د ښوونځي مخې ته د شیرو کاکا له دوکانه د پانتا بوتل واخلي او ویڅکي په لیدو به دې زه وګڼم چې ته ما سره محبت کوې زرینې له شوخۍ نه په ډکه لهجه ورغږ کړه د پانتا پیسې رالېږلي که نه پیکۍ وخندل او د ټوکې په انداز یې وویل که پیسې رالېږلی وی ولې به یې کیس ایمرجنسي کېده خبرې تر همدې ځایه را رسېدلې وې چې ښوونکی راننوته پیکۍ ترې بښنه وغوښته او خپلې څوکۍ ته لاړه ښوونکي هیڅ هم ونه ویل ځکه چې ټول ښوونکي زموږ له شوخۍ نه خبر وو ډېر ځله داسې شوي چې ښوونکی به راغی موږ به څوکۍ یوې ډډې ته کړې وې او په ټولګي کې به مو اتڼ کوو ساعت ختم شو ښوونکی ووت او پیکۍ یو ځل بیا د تختې مخې ته ودرېده لیک او پوسټ کارډ یې لاس کې و موږ هیله درلوده چې په لیک کې به څه خبرې پاتې وي اوس به هغه ولولي خو پیکۍ وویل چې بل څه پکې نشته ټیپر ته ورته یو زړی رسم کړی دومره ډېر غشې پکې ښخ دي لکه پوځیانو چې پرې چانماري کړي وي پیکۍ دا وویل لیک او پوسټ کارډ یې ټوټه ټوټه کړل او له هماغه خپله پاکټ یې ورته تابوت جوړ کړه
زموږ د ټولګي نجونو ته کله کله همداسې محبتنامې راتلې، خو ټولو ژمنه کړې وه چې د ایمرجنسي په اعلان سره به یې د ټول په مخ کې لولي، بیا به یې ټوټه ټوټه عاشق ته ورلیږي. خو د خدای فضل دی هیڅ عاشق په لیک کې په ورکړي اختار وفا نه کوله. نجونو به په خپل دې کار ویاړ کوه، خو په هلکانو دا خبره ښه نه لګېده. کله کله به یې په ټوکه کې ویل چې نجونې دغه محبتنامې د کورنۍ له غړو پټې په تشنامونو کې لولي، که خوند یې ورکړه خو هماغسې په مینه ځواب ورکوي، او که لیک یا شخصیت یې بې خونده وي نو بیا یې په ټولګي کې ایمرجنسي کړي. او کله کله به یې د نجونو نه د هلکانو انتقام په بل ډول اخیسته. په خپله به یې ځانونو ته د نجونو لخوا لیکونه لیکل، د ایمرجنسي تر عنوان لاندې به یې لوستل، او بیا به یې د نجونو په څېر ټوټه ټوټه کول. خو ډېرې نجونې د دوی پر دې چل خبرې وې. ساعت پسې تېرېده خو څانګه خاموشه وه. د رخصتۍ زنګ ووهل شو. څانګې ته مې کتل چې ماته له ټولګي ووته. زه هم کور ته لاړم، سره د دې چې د څانګې په یو دوه خبر نه شوم، خو بیا هم له تېرې ورځې نه مې پریشاني کمه وه، ځکه چې د ایمرجنسي له شرمه بچ شوی وم. بل سهار چې ټولګي ته لاړم څانګه راغلې وه. زما د سلام سره یې ایله یو نظر راوکتل. د یو مرموز سرور احساس یې راکړه. په سپینه منګول یې راپرېوتې زلفې پورته واړولې او ځان یې د کتاب په لوستلو مشغول کړه. د ورځې په تقسیم اوقات کې جغرافیه هم لیکلې وه، خو څانګې په غلطۍ هم نه راکتل. لومړي ساعتونه پای ته ورسېدل. تفریح شوه. څانګه وروستي کتار ته لاړه. زرني سره کېناسته. نور نجونې او هلکان بهر ووتل. ما په ځان کې د وتلو تاب نه درلود. ناست پاتې شوم او ځان مې د فزیک د سوالونو په حلولو بوخت کړه. قلم مې په سپین کاغذ ګرځېده، خو غوږ مې وروستي کتار ته و. زرني څانګې ته وویل چې نن سبا مړاوې ښکارې، کوم نوی باد خو به نه وي راولوتی؟ څانګې ورته په غلي او سنجیده لهجه وویل په اسانه ژبه راته ووایه څه ویل غواړې؟ زرینه ورته په خندا شوه. په اوږه یې ورته لاس واچو او په نرمه او خوږه ژبه یې ورته وویل ښکلې څانګې، بلکې زما خپلې څانګې، ولې خفه یې؟ ناروغه یې که کوم بد خبر دې وردلی؟ څانګه یو شېبه غلې وه. داسې ښکارېده چې د هغې دا خاموشي به زما زړه هم خاموشه کړي. خو رښتیا ده چې تر ګل نازک انسان کله کله کاڼي نه هم کلک شي. خبرې بندې شوې. ځان مې لږ څه په ډډه کړه او د سترګو له کونجو مې وکتل. څانګې د زرني سترګو ته وکتل. قلم یې راواخیسته، سرپوښي ترې لرې کړه. په سپین چونه شوي دیوال یې ولیکل ایمرجنسي. څه ایمرجنسي؟ اخر د دنیا سترګو ته هم ولیدې؟ د دې په ځای چې ځان مې ستا په زلفو کې پټاوه، په کار وه چې ته مې چېرته پټه کړې وای، خو تر کومه به مې پټولې؟ لمر خو په ګوتو نه پټېږي. خیر دی، ښاپېرک سره خو به وروسته ګورو. اوس په تخته یوازې خبرتیا لیکم. ایمرجنسي. زرینه ودرېده خو زما زړه ولوېده. بس قسمت مې معلوم. څانګې د لمنې له کونجه ونیوه او ورته یې وویل د خدای ومنه، مه کوه داسې، ولې مې شرموې؟ زرینه بېرته کېناسته او په شوخۍ سره یې څانګې ته وویل ښه صاحبې، چې راز په راز ساتې نو بیا ځان ولې خپه کوې؟ چا درته دومره پوخ دام کېښود چې له دواړو پښو پکې ونښتې؟ دا ماهر ښکاري څوک دی چې په هوا یې درته ایمرجنسي دام کېښوده او ته یې ونیوې؟ د زرني پوښتنې داسې وې لکه چې زه ملزم یم او د دعوې وکیلان زما د جرم د اثبات لپاره قاضي ته دلیلونه وایي. څانګه چوپ وه، خو چې څو ځله زرني ورته اوږه وسکونډله، په خوږه لهجه یې ترې پوښتنه وکړه. ما ورته د سترګو له کونجو وکتل چې څانګې راته ګوته ونیوله. په زرني مې هم یو سرسري نظر تېر کړه. د غم او ښادۍ ګډ احساس یې په څېره کې وپړکېده. دواړه څو شېبې غلې پاتې شوې، خو زرني سکوت مات کړه. دې صاحب خو کله د ښایست وجود نه مانه او کله به یې په مینه شک کوو. واه شیخي څه شوه؟ هغه فلسفې په کومه لاړې؟ بیا یې د څانګې لاس په خپلو لاسونو کې ونیو او ترېنه پوښتنه یې وکړه ایا تا ته د هغه مینه منظوره ده؟ څانګه غلې وه او زما پر ژبه د دعا الفاظ ښویېدل. بس حالات مې داسې وو لکه مجرم چې قاضي ته مخامخ ولاړ وي. یو خوا خوږه ازادي وي او بله خوا اعدام، خو خبره تر بلې نیټې وځنډېده. د ښوونکي سلام د چارپیال هغه خاموشي ماته کړه چې د څانګې ځواب ته منتظره وه.
څنګه هم راپاڅېده او په خاموشو قدمونو خپل ځای ته راغله. زنګ په پرله پسې ټینګون څنګه هم راپاڅېده او په خاموشو قدمونو خپل ځای ته راغله. د زنګ په پرله پسې ټنګولو درسي ورځ پای ته ورسېده. د څانګې خاموشه ځواب هیلهمن کړی و. د رخصتۍ زنګ نه و، هغه د حمزه بابا د اسرافیل شپېلۍ وه. روغ قیامت یې راوسته. له څانګې بیل کړم. کور ته لاړم. شېبې لکه پیلوځې تېرېدې، سیځونکې وې، خو زما د زړه په ژورو ګړنګونو کې خوږه نڅا کوله. سبا چې د ښوونځي پر دروازه ورننوتم، زرینه راته له مخکې ولاړه وه. ځان یې سنجیده کړه. پر شونډو یې دومره مسکا خپره کړه چې هیله احساس یې کېده. ویل یې خانه، پرون له رخصتۍ وروسته څانګې ستا لیک راوښوده. دا د خبرو کوډې دې د همدې لپاره زده کړې وې چې په څانګه یې وکړې. د بې زبانه مخلوق په مینه به څوک باور وکړي. زرنې دا د څو کتابونو ګرځول زما د پوزې پیزوان شو. اور ولګه په ادب او فلسفه. زه خو یې په خوند مړ وم. د کوډو په نظر مې په عمر نه دي ورکتلي. زرینه مسکی شوه، خو دا ځل لږه ډېره. ویل یې غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. کار دې هم کړی او په الفاظو کې سپرغې هم شیندې. رښتیا یې ویل. زه هم لږ جذباتي شوی وم، خو صرف په دې خبره چې زما مینه د خبرو استادي ګڼلې وه. دا ځل مې په نرمه لهجه ورته وویل: ګوره زرینې، خیر دی، هغه لیک به پر ځای پرېږدو. ته زما د سترګو خاموشه موسیقیت وګوره. آیا د څانګې تصور پکې نه ناڅي؟ توري غریبان به زما د زړه خبره څه وکړي؟ زما مینه سمندر او توري د کلال پیالې دي. څنګه به یې ظرفیت ولري؟ زرینې په کړس کړس وخندل او ویې زه مرم له هغو چې ته بیا وایې. نور نه پوهېږم. څنګه دې د ځان په لور درکږه کړې ده. پخوا را باندې ښه لګېدې، اوس را باندې بد لګېږي. خو څومره چې را باندې بد لګېږي، هومره را باندې ښه هم لګېږي. ورته ومې ویل: د لپازۍ تور په ما لګوي او ماما ته وایې هم در باندې اوس ښه لګم هم بد. ویلې پوخه استاده، ماشوم مه جوړېږه. که هم را باندې د څانګې له مخه لګېږي او بد هم. ما غوښتل چې خبره یې بیخي بربنډه کړم، خو شوخې را وکتل او په تک تک کې وویل: عاقلان په نقطه نه ګردند. زه هم ورپسې غلی غلی د ټولګي په لور روان شوم. چې ننوتم، سترګې مې د څانګې څوکۍ ته وې. لکه د برېښنا پړکې په ځغلند ځلېدونکي نظر را وکتل او سترګې دوه مستې توتکۍ وبرېښېدې. هغه توتکۍ چې د سرور په وزرونو له شنې څانګې والوځي، په ملاق ملاق تېرې شي، خو د خوږې سندرې په څېر یو مرموز خوند د فضا په رګونو کې پرېږدي. زه هم لاړم او په خپله څوکۍ کېناستم. د ټولګي نګران ښوونکی راننوته، د تختې تر څنګ ودرېده او داسې خپله وینا پیل کړه: ګرانو زده کوونکو، تاسو به خبر یاستئ چې کلنیو ازموینو ته مو هیله څو ورځې پاتې دي. سر له سبا نه درسونه بند دي، بلکې د نن ورځې بند وګڼئ. خو اداره هیله لري چې غیرحاضري به نه کوئ. استادان به هم راځي. ستاسو مشکلات او ستونزې به هواروي. هڅه وکړئ چې وخت بې ځایه تېر نه کړئ. هوښیاران وایي چې وخت لکه سره زر دی. ستاسو د بریالیتوب په هیله مو په خدای سپارم. هو رښتیا، د ازموینو د مهالویش پاڼه د ادارې پر دیوال لګېدلې ده. کته یې شئ. د استاد خبرو ورو ورو زړه راتنګاوه، خو ښه خبرې په لنډو غوڅې کړې. د استاد له وتو سره سم د رخصتۍ زنګ وټنګېده. د لیسې په انګړ کې شاګردان ډله ډله د مهالویش خوا ته روان وو، او ځینې خو د مهالویش کتل مناسب نه ګڼل. ویلې بیا به شي. په دومره خوښۍ سره له دروازې وتل لکه له بنده چې وځي. خو زما د قدمونو سور او تال مات و، ځکه چې له 12 وروسته څانګې لیدل راته یقیني نه ښکارېدل. څانګه هم ماته ماته د زرنې سره روانه وه. د کور په خوا رهي شوم. پښې مې پر ځمکه وې، خو فکرونه مې د شک او یقین په کشمکش کې وو. کله کله به مې ویل چې له امتحانونو وروسته به مې بیا نظرونه د څانګې په ورېښمین وربل ونه زنګېږي. بیا به مې ځان ته ډاډ ورکوه، کېدای شي چې هغه د پوهنتون لپاره له کلي راشي
او سره یو ځای په یوه څانګه کې داخله واخلو. ټوله ورځ او شپه مې د ښکلي ماضي او شکمن مستقبل په سوچونو کې تېره کړه. سبا چې ښوونځي ته لاړم، څه شاګردان راغلي وو او څه په راتلو کې وو. څانګه هم راغله. د فزیک ښوونکی راننوته او له شاګردانو یې د هغوی درسي ستونزو په اړه پوښتنه وکړه. ډېرو شاګردانو ویل لومړي تمرینونه اسانه او وروستي ګران دي. له پایه به د پیل په لور حرکت وکړو. خو څانګې د ټولو مخالفت وکړه. ویل یې له پیله به د ستونزو هوارول ښه وي، ځکه په هلک پوه نه شم د بې ګردان به راته بې ګټې وي. خو بلخوا زما نه بغیر ټولو د څانګې مخالفت وکړه. استاد یو شېبه غلی شو. بیا یې د ټولګي د پرانستې دروازې له لارې د لیسې په منځ کې شنه چمن ته وکتل. شاګردانو ته یې مخ کړه او ورته یې وویل مسله به حل شي. د غزن له کورنۍ کارونو راته اندازه لګېدلې چې په فزیک کې هم تکړه دی. که څه مشکلات نه لري نو بیا د غزن او څانګه خپلې څوکۍ پورته کړي او د چمن په منځ کې د توت سیوري ته دې د څانګې پوښتنو ته ځواب ورکړي. او که کومه ستونزه رامنځته شوه زه هم دلته یم. ما چې د استاد خبره واورېده پر دې خبره مې هیڅ فکر ونه کړه چې زه په وروستیو تمرینونو کې ستونزې لرم او که نه. ودرېدم، څوکۍ ته مې لاس کړه او استاد ته مې وویل زه تیار یم. استاد څانګې ته هم وویل چې خپله څوکۍ اوچته کړي او له ما سره چمن ته واوسي. زه تر دروازې تللی وم چې شاته مې وکتل. څانګې هم خپله څوکۍ راخیسته. زرنې ته مې هم پام ور واوښته. په ماناخیزو مسکو سترګو یې زموږ پر خوا راوکتل. ما او څانګې د چمن د ونې سیوري ته مخامخ څوکۍ واچولې. هغې په رېږدېدلو ګوتو د فزیک د کتاب پاڼې اړولې، خو هېڅ پوښتنه یې نه کوله. زما سترګې هم ښکته وې او د بڼو لاندې مې د هغې د مضطرب پیغلتوب ننداره کوله. ما سترګې پورته کړې، خو هغې لا لاندې کتل. بالاخره یې منورې تورې سترګې راپورته کړې. سترګې مو سره وجنګېدې. بل راز کیفیت و. د لومړي ځل لپاره مې خواص د داسې تجربې سره مخ و. په تېره باڼه یې لکه په شاتو لړلې غشې زما په زړه راښکېدل. ځان راته لکه د افلاطون فلسفه له دې مادي نړۍ نه ماورا د ازل په لاهوتي سیمه کې ښکارېده چې دوه سترګې پکې لکه روښانه تورې ځلېدل. وخت هم خپله معنا بایللې وه. داسې راته ښکارېده لکه چې دا سترګې ما لیدلې دي. هغه زمانه چې کائنات نه و. خدای زده تر کومه به مو سترګې جنګولې وي. خو د څانګې باڼه ښکته شول. زه هم څو شېبې غلی وم. زړه مې غوښتل چې څه ووایم، خو الفاظو ترتیب نه مونده. زړه مې ټینګ کړه او ورو غوندې مې ورته وویل څانګې، باور لرې چې در سره مینه لرم؟ د هغې شونډې لکه د ګلورینې څانګې پر پیدو شوې. ما احساس کوو چې ساه یې لنډه لنډه کېده. څو ځله یې ځان ځواب ته جوړ کړه، خو جرات یې ملګرتیا ونه کړه. کټ مټ هماغسې لکه وزر غوڅې کوتره چې له برجه د پرواز اراده وکړي، ټیټه پورته شي خو په ځای ناسته پاتې شي. بالاخره په ډېره ستونزه یې دا جمله له خپلو ګلابي شونډو رابېله کړه. باور نه ایمان لرم. په دغه وخت کې یوې ابدي نېکبختۍ زما روح ته خوله ورکړه او یو نه بیانېدونکی سرور یې زما په وجود کې له ویښتو نه تر پښو خپور کړه. د چمن د غاړې ګلان په نرۍ هوا کې داسې رپېدل لکه زه او څانګه د ونې د پاڼو جنګېدو نرۍ نغمه جوړوله. لکه زما په خوشبختۍ چې لاسونه پړکوي. له څانګې نه مې پوښتنه وکړه چې ولې دې له سندرو لاس واخیسته. په ټیټو سترګو مسکۍ شوه. ویلې غزنه، وړاندې خو به ما الفاظ سندره کول، ستا مینې زه ټوله سندره کړم. اوس خو کله کله زه د خپلو سختو هډوکو او مادي بدن احساس هم نه کوم. بس لکه چې ستا د مینې له آهنګه جوړه یم. ما په خپلو سترګو واوره، زه ټوله سندره یم. څانګې ته لا اوله سندره وې. د ستر شاعر سندره ستا سترګې لکه نمرۍ الفاظ له ازله زما د زړه په ګنبد کې موزونې غځونې کوي. زما له داسې خبرو سره باغه د حیا په پردو کې پټه شوه. د پښتنو مینه چې له سترګو الفاظو ته رسي همداسې کیفیت رسي. مونږ خبرې هم کولې او د فزیک د کتاب پاڼې مو هم اړولې. په دې کار سره زموږ هڅه دا وه چې څوک شک ونه کړي. هغه مهال چې د ګلانو سیوري راګرځېدل موږ له ښوونځي راووتو او بېلتون په بېلو لارو د کورونو په خوا ولیږلو. زه په دې ورځ له ډېرې خوشحالۍ نه په کائناتو کې نه ځایېدم.
نغمه نغمه وم. لارې راته د رباب تارونه ښکارېدل. هر قدم مې مضراب و چې زما روح ته یې پرواز ورکاوه. کور ته ورسېدم، کتابونه مې یوې خواته وویشتل. بېرته ووتم او ځان مې د زمرک د حجرې ته ورساوه. هغه هم راغلی و. کتاب یې لوسته. کتاب مې وربند کړه. ولې دا پر تا څه وشوه؟ کله مې لوسته هڅوې او کله مې کتاب بندوې. د دې پر ځای چې د پوښتنې ځواب یې ورکړم، اتڼ مې پیل کړ. هغه راته خندل او ما اتڼ کوم، او څومره به چې زما په اتڼ کې جوش راته، هومره به د هغه خندا له واکه وته. تر دې چې له خندا نه چوپ پروت و او خپل تش یې نیولي و. اخر له خندا نه لنګ بنګ راپاڅېده او زه یې ونیولم. ما ځان نه ورکوم، خو چې راته وویلې له خندا به مې مړ کړې. په ځای ودرېدم. ولې ته خو به که چا بیخي مجبور نه کړې، په ډله کې دې هم اتڼ نه کوه. دا نن کومه هوا رالوتې ده؟ ورته مې وویل اشنا ولې به اتڼ نه کوم؟ نن خو ټول کائنات لکه د بنګو پیمانه اتڼ کوي. په خندا یې راته وویل بنګو ته دې لکه چې لاس واچوم. ځواب مې ورکړه اشنا بنګ مې نه دي څکلي، بلکې د تخیل پر سیمه مې په جریبونو بلکې په خرورونو بنګ ټوکېږي. راته یې په استفهامي انداز ویل نو بیا دا چې دور مې درخانۍ شوه. هغه خوشحاله شو. ویل ښه ده غزنه چې ستا د زړه درس کوشیر ومونده، خو ته هم اوس له ادم خانه کم نه یې. خدای زده له کومې څانګې نه دې شهباز جوړ کړی و. زه چې ځو ښار ته د دې خوښۍ په تحفه کې به درته رباب واخلم. رښتیا هم بازار ته لاړو او رباب یې راته واخیسته او بېرته د زمرک د حجرې ته راغلو. راته یې وویل زړګیه ما خو در سره کړې ژمنه پوره کړه، رباب دې زده کړه. اوس ته ماته وایه چې ستا درخانۍ څوک ده؟ سمه ده، اول به درته یوه نغمه وغږوم، بیا به درته درخانۍ وښیم. هغه را سره ومنله او ما هم رباب په غېږ کې ونیو. غوږې مې ورته وکړل او چې سوري ونیو نو دا سندره مې په نغمه کې راواړوله. دا چار چارپیر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلی ورېږي نه وزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. په نغمه کې دومره ګرم راغلم چې ځان او جهان مې هیر و. یو وخت مې زمرک لاس ونیو او راته ویې ویل ظالمه لږ خو ځان ته پام وکړه، له جامو دې خولۍ څاڅي او د رباب دې هم کار وکړه. که پرېښې مې وی نو یا خو دې د رباب تارونه شلول او یا د خپل زړه رګونه. رښتیا دا سندره خو به څانګې هم ډېره زمزمه کوله. زړه خو دې هلته ځاله نه ده جوړه کړې. ورته مې وویل اشنا تا د خپلې پوښتنې ځواب خپله ومونده، هم څانګه زما درخانۍ ده. وا غزنه څه غرنی ګلاب دې انتخاب کړی دی، په هر طول پوره دی. هسې د فزیک استاد ته خو به دې هم دعا کړې وي. ومې پوښته چې هغه څنګه؟ راته یې وخندل. ویلې نن سهار یې څومره ښه موقع درکړه. ما هم ورسره ومنله او د فزیک ښوونکي ته مې د دنیا او آخرت خوښي وغوښته. زمرک راته وویل زه به د کتاب په کرښو کې ډوب شم. اوس ستا او ستا د رباب خوښه، آرام کوئ او که د ماښام ډوډۍ ته ایسارېږئ. ناوخته و بښنه مې ترې وغوښته او خپل کور ته لاړم. بیا به نو چې زه کله لیسې ته لاړم، کله به مې د څانګې سره په خوله خبرې کولې او کله په سترګو، خو د ازموینو لپاره مو تیاری هم کوو. یو ورځ راته وویل غزنه ایله څو ورځې پاتې دي، زه خو به هر کال د اوړي په رخصتیو کې وطن ته تلم، خو دا ځل مې زړه درسېږي، هسې نه چې پلار مې د بېرته راتلو مخالفت وکړي. ما ورته وویل مه ډارېږه، پلار به دې ولې مخالفت کوي؟ ته خو دلته هم د خپل ورور سره اوسېږې. هغې یو سوړ اسویلی وکړه او ویې ویل دا خبره نه ده. د لیسې په دور کې هم د کلي خلقو زما د پلار په هکله پس پسک کوو چې پیغله لور یې مکتب وایي، په کلي کې خو بیبي شي غټ څادر په سر کړي. خدای خبر چې پېښور کې څنګه ژوند تېروي. زموږ خلک بل راز دي، هغوی وایي چې هلک هم پاکولتۍ شي نو له اسلامه لاس وینځي، او د نجونو لپاره خو د پوهنتون تصور هم نشي کولی. اخر پلار غریب به مې تر کومه په غوږونو کې مالوچ ګرځوي. غزنه زه خو ډېره پریشانه یم، خدای زده څه به کېږي. د څانګې خبرو خفه کړم، سترګې مې لمدې شوې. له ځان سره مې وویل اخر تر کومه به موږ داسې یو، کله به زموږ د غرونو په جنګ ځپلو کنډرو کې د ړکیو په ځای د علم څراغونه روښانه شي. خو بیا مې خپل ځان په کابو کې راوسته او څانګې ته مې داسې ډاډ ورکول پیل کړه. څانګې
مه خفه کېږه، داسې به نه کېږي. ستا پلار د ناوړو روایتو خلاف بغاوت کړی دی چې ستا د ښوونې روزنې دومره غم یې وخوړ، خامخا به دې پوهنتون ته هم راپرېږدي. خو دا راته وایه چې پوهنځی به کوم انتخابوې؟ ته ووایه ته به کوم پوهنځی انتخابوې؟ ما ورته وویل زه خو ستا مینې د سندرو خبرو او رباب سره اشنا کړم، ادبیات به ووایم. که زه خبره درته وکړم زما هم ادبیات خوښ دي. د ادبیاتو د ښوونکي دا خبره مې په زړه لګېدل چې ادب د ژوند تفسیر او د هغه د بدلون لپاره وسله او استدلال دی. زما هم دغه هڅه ده چې ژبه او استدلال زده کړم چې په ټولنه کې کره او کوټه خبرې او روایتونه بیل شي، نو بیا به بدلون هم امکان پیدا کړي. ګنې ګمان مې نشي چې زموږ د پرمختګ دا وړې شړی شي. خو رښتیا دا راته وایي چې رباب دې د څه لپاره زده کړه؟ په مسکا مې ورته وویل په رباب کې مې تا پسې ویر کوه، دا لنډۍ دې نه ده اورېدلې؟ رباب زما په غېږ کې راکړه، زه مې د خپلې ځوانۍ ویر پکې کوم. غزنه اوس هم ویر کوې؟ نه اوس خوشحاله یم. نو بیا ولې راته د ویر لنډۍ وایې؟ که غوږ شه بله درته وایم. خدای دې زما د غېږ رباب کړه چې اننګي دې لکه غوږې تاوومه. لنډۍ مې وویله خو سمدلاسه پرې پښیمانه شوم. هیڅ نه شو کېدی. اوبه له ورخه تېرې وې، څانګه له حیا نه لکه ماڼه سره شوې وه. اوږده باڼه یې ښکته کړه او غلې شوه. څو شېبې ما نه هم د خبرو چل هېر شو، خو بیا مې د لنډۍ د اغېزې د پټولو په نیت ورته وویل رښتیا له ازموینې وروسته به په لیسه کې د کانکور کورسونه پیلېږي، ته ورته ایستارېږې او که وطن ته به ځې. خبرې یې پیل کړې خو لهجه کې د لنډۍ نه را پیدا شوې حیا رنګ محسوسېده. ویلې نه ورور مې د ازموینو نیټه پلار ته لېږلې ده، راځي به زه نشم ایسارېدی. البته کتابونه او نوټونه به له ځان سره یوسم. که پلار مې د لوړو زده کړو لپاره قانع کړی شو چمتووالی به هم ونیسم او کانکور ته به هم ځان ورسوم. امتحانونه راغلل او تیر شول. د خدای په ځل زه څانګه او زمرک په ښو نمرو بریالي شو. د پیل په ورځ مدیر صاحب ټول زده کوونکي په کتار ودرول او ویل د 12م ټولګي د زده کوونکو لپاره مېلمستیا ترتیبوو. د لیسې ټولو شاګردانو ته بلنه ورکوو. د بریلیکونو ورکړه او یو سټیج ډرامه د غونډې برخې دي، خو چای شربت او ځینې نور څه به هم وي. هیله یم سبا به راتلل نه هېروئ. والسلام. د مدیر صاحب په بلنه سبا ډېر شمېر شاګردان لیسې ته راغلي وو، بلکې د څو تنو ناکامو او هغو شاګردانو پرته چې د سخت رقابت په پایله کې خپله نمره بایللې وه ټول راغلي وو. لومړی شاګردانو یوه ډرامګۍ سټیج کړه چې پر افغانستان د جنګ د ناوړه اغېزو زغلنده انځورګري یې کوله. بیا مدیر صاحب سټیج ته راغی، د لیسې پر کلنیو هڅو او کارونو یې رڼا واچوله. بریالیو زده کوونکو ته یې بریلیکونه ورکړل او نورې لیک او لوست ته وهڅول. بیا تفریح ته ورته فضا جوړه شوه. د سټیج مخې ته هیڅوک نه و. ملازمینو چای شربت ویشه. وروسته اناونسر د سټیج شاته څرګند شو او د لاسپیکر د مایک په ټنګولو یې د شاګردانو پام د ځان په لور کړه. وی ویل تاسو ټولو ته معلومه ده چې په داسې موقعو زمرک د خپل ځان سره رباب راوړي. داسې ښکاري چې نن به په وروستي ځل د هغې نغمې زموږ د لیسې لانګړه پورته شي، ځکه چې هغه فارغ شو، پوهنتون ته به ځي. په هر حال زموږ له ګوتو ووته. زه بلنه ورکوم، هیله ده چې په ارام ډول او د زړه په غوږونو به یې واورئ. په سټیج دری غوړېدلې وه. اناونسر مایک ورښکته کړه. زمرک هم ورغی. رباب ته یې ګوته واچوله. داسې رباب یې وغږو چې پخوا یې په لیسه کې نه و غږولی. او ولې به یې نه غږو؟ په لیسه کې وروستی رباب و. ټول استادان او زده کوونکي داسې غلي او حیران وو لکه بوتان. هغه بوتان چې یوه زمانه یې د دې رباب نغمو ته انتظار کړی وي. ونو بوټو او ګلان ورسره لکه ماهر نڅاګر په منظم سور او تال رقص کوه. څو په زړه پورې نغمې وغږولې او بیا یې بس کړه. مایک ته یې خوله ورنږدې او ویې ویل درنو حاضرینو، زما رباب خو مو ډېر اورېدلی. زما یو ملګري اوس رباب زده کړی. هغه به په دې وروستۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره رباب وغږوي. غزن ته بلنه ورکوم چې سټیج ته راشي. زما د نوم په اورېدو
د زده کوونکو ترمنځ ګنګوسې پیل شوې. یو تر بل ویل غزن او رباب. د زمرک بیا بلنه راغله. جرأت راته ګران و، خو د زمرک او نورو ټینګار اړ کړم چې یوه نغمه وغږوم. هماغه نغمه، دا چارپیر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلی وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. چې له دریځه راکوزېدم، نغمه مې په ذهن کې کړنګېده او خورو خواصو مې ورسره د شاګردانو د لاسونو پړکه یو ځای کوله. له کومې خوا مې د زرینې اواز هم اورېده چې ویل: ته خو په سادهو کې تیلهدار راوختې، خو زما په هواره ځمکه پښې ښویېدې. بارانونه نه وو راغلي، خو چې د څانګې څنګ ته ورسېدم، بڼو پورې 2 سپین ځلېدونکي اوښکې نښتې وې. تر ناوخته په لیسه کې وو. څانګې او زرینې را سره مخه ښه وکړه. زما سترګې هم د څانګې په شان لمدې شوې. په تلو تلو کې څانګه لکه د ګلو لښته کږه شوه. په سرو سترګو یې راوکتل. زما د نظر غیر مرئي لاسونو یې ډېره لمنه ونیوه، خو د بېلتون لاسونه ډېر زورور وو. د زیړ لمر په وړانګو کې هغه یو زرینه مجسمه ښکارېده. زما نظرونو یې تر هغې پښو ته ځان غورځوه چې پناه شوه. زما څانګه د بېلتون سیلۍ یوړه. زما ښکلې څانګه، زما ګلورینه څانګه. او زه لکه خزان وهلې ونه پاتې شوم. د خوږو نغمو مرغۍ والوتې. یوازې سپیرو سیلیو زما په وجود کې ویرونکې صدقه کوو. زما سترګو څانګه بایللې وه. ټول کائنات راته ناامیده جوارګر ښکارېدل، لکه چې قمارې وهلې وي، لکه چې ښایست یې بایللی وي، لکه خپل ټول رنګ او نور یې د لاسه ورکړی وي. بیخي بل راز شوی وم. د ژوندي لاش کلمه راته د ډرامو او ناولونو یوه مړه اصطلاح ښکارېده. خو له څانګې له تلو وروسته وپوهېدم چې ژوندی لاش هم وي. د کانکور کورسونه هم پیل شول. زه او زمرک هم ورتلو، خو زما ذهن به لږ وخت په ټولګي کې و او ډېر وخت به بل ځای، هغه ځای چې لا مې د سر په سترګو نه و لیدلی. د څانګې په کلي کې به وم. هغې ما ته هیله هم دومره ویلي و چې د سپین غره په لمنو کې اوسېږي. ما به په خیال کې څانګه جوړوله. غره ته به ځي، په نرۍ ملا به درانه منګي په سره وي، شوخې غرنۍ نجونې به یې چیړي، تنګوي به یې، خو چې هغه وخاندي او که خفه به وي. څنګه پوهېده چې غرونه مې خوښ دي. هغه به زما تصور چېرته ګرځوي. د بزرګې څوکې سر ته مې خېژوي. ابشارونه به راباندې ګوري، ابشارونه به راباندې اوري. د نښترو په څانګو کې به راسره زانګي او د چینې اوبه به راباندې شیندي. د کانکور کورس هم په ختمېدو شو. وروستۍ ورځ وه. له زرینې نه مې پوښتنه وکړه: څنګه نه راغلې؟ له احواله یې خبره؟ هغه خوشحاله نه ښکارېده. زما د پوښتنې سره یې په څېره کې نور خفګان هم خپور شو. هغه پخوانۍ شوخي نه وه. سر یې ټیټ کړه، ویې ویل: غزنه، د ورور کور ته یې ورغلی وم. څنګه نه وه راغلې؟ او د ورور په خبرو کې هم د هغې د راتلو امید تورې نه و. داسې نه ښکاري چې د څانګې کورنۍ به هغه لوړو زده کړو ته پرېږدي. د زرینې خبرو په چرتونو کې لا وکړم. هوډ مې وکړ چې څانګې ته د زرینې لخوا یو لیک ولیکم او موقع هم وه. د ګرمۍ موسم و. بهر باران په اورېدو. ټول شاګردان د نندارې لپاره برنډې ته وتلي وو. ما لیک د زرینې لخوا پیل کړه. دا دوه زما فطرت نه بلکې مجبوریت و. کلیوالې نجلۍ ته د هلک لخوا لیک لیکل داسې جرم و چې د څانګې د مرګ سبب هم کېدای شو. نو ځکه مې د زرینې د نوم نه په تکیه دا کار وکړ. بیا هم ځان راته ښه نه ښکارېده، خو له ځان سره مې وویل: زه خو دا کار په پټه نه کوم. زرینه به هم خبروم. لیک خو به هم هغه د څانګې ورور ته سپاري. د لیک بل جواز مې دا ګڼه چې د څانګې پلار ته به هم څو خبرې ولیکم. ګوندې څانګه لوړو زده کړو ته راپرېږدي. یو به مې جمله لیکله، یو ځل به فکرونو کې ډوبېدم. لیک به مې نیم ته رسولی و چې باران زور واخیسته. زمرک له کړکۍ نه اواز راکړی و: غزنه، د باندې راوځه، ډېر ښکلی باران دی. او باد خو ترې لکه د استاد مطرب پستې نغمې راوباسي. ما ورته وویل: اشنا، بس ته ولاړ اوسه، زما پر ځای هم نغمې واوره، زه نشم دروتی. ځواب یې راکړه: راوځه، ګنې زه درپسې درځم. پوه شوم چې نه یې مني.
برنډې ته ور ووتم. رښتیا هم ښه شېبه ونې بوټي په سندرو راوستي وو، خو زما زړه د خپل نیمګړي لیک سره و. څو شېبې ولاړم، بیا مې د زمرک زنې ته لاس ور وړه او ورته ومې ویل: ته له بارانه خوند واخله، یو ضروري لیکنه مې نیمګړې پاتې ده، بس چې پوره شي بیرته راوځم. ښه ورځ سره ویې منله. د ټولګي په دروازه چې وردننوتم، د سترګو په رپ کې مې خواص بدل شو. د څانګې د راتلو ورځ را په یاد شوه. د ټولګي د شاګردانو شور او شوخي مې پر زړه راورېده، دا ځکه چې د ټولګي چت څو ځایه په څڅېدو و. خو نڅانګه لکه لمده کوتره د لومړي ځل لپاره زموږ ټولګي ته راغلې وه، او نه شوخې نجونې چې ترې په سرونو د کوټې تر چت لاندې ګرځېدې. له ټولګي مې بیخي کرکه وشوه. که کتابونه او لیک مې نه وی، خامخا به ترې بیرته وتلم. خو چې څوکۍ ته ورسېدم، لکه ټول چت چې راباندې پرېوتی وی. هغه څه شوي و چې ما یې توقع هم نه لرله. په کتابونو مې کوټه څڅېدلې وه او نیمګړی لیک له منځه تللی و. په راپاندو لاسونو مې کتابچې راواخیستې. پر مخامخ دیوال مې سترګې ولګېدې. د څانګې لیک هماغسې تازه و. ایمرجنسي. وپوهېدم چې په لیسه کې پاتې کېدل بې ګټې بلکې ستونزمن دي. غرې ونیولې وم. خواص مې پوره په کنټرول کې نه و. ټول بدن مې لکه پاڼه په رپېدو او په هر قدم مې د پرېوتو ویره وه. څانګه نه وه، خو سندرې زما په مغزو کې قیمت جوړ کړی و. دا چارپیر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلی ورېږي نه، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. بالاخره د کانکور امتحان هم راورسېد. ورمه کړه. زه او زمرک ادبیاتو ته لاړو او زرینه رانه د طب په لور بېله شوه. ښوونځي ته مې تلل پیل کړل، خو حالات مې له یوې ورځې نه بلې ته په خرابېدو وو. ذهني تمرکز مې له لاسه ورکړی و. د استادانو درسونو ته مې پام او توجه نه شوه کولی. که استاد رانه سمدلاسه د خپل تشریح کړي درس پوښتنه کړې وه، په ځواب کې به یې لکه بې حسه بت خاموش پاتې شوی وم. ایله یو استاد داسې و چې زما باغي پام به یې رام کوو، او ځکه چې د مینې او ښکلا قدردان و، ټول کائنات به یې په همدې محور ګرځول. خو کله کله به مې د هغه خبرو ته هم پام نه و. یوه ورځ زمرک د پوهنتون کانتین ته بوتلم او راته یې وویل: د څانګې بېلتون لکه کمان په ملا کوږ کړې، هېرولی نه شې؟ په حریت سره مې ورته وویل: څانګه هېرول؟ ایله خو یې د یادولو وخت راغی. ایله خو پوهېدم چې څانګه څنګه به او څوک وه. زمرک راته وویل: محصل د ادب او ګرځوي د فلسفې کتابونه، ځکه خو دې دا حال دی. آیا څانګه وروستۍ جینۍ وه؟ نورې کمې دي؟ ووایه چې څومره مشتري درته پیدا کړم. مننه، خو ځینې ښایستونه د حساب کتاب نه بهر وي، لومړي هم وي او وروستي هم. زما لپاره څانګه همداسې ده. بله دا چې هغې د پوهنتون ارمان درلود، داسې که هر غزن خپله څانګه پرېږدي، د بې وسۍ دا ګراب به خورا لوړ شي. عجیبه ده، زموږ خلک د زوی د زده کړو لپاره پلار نیکه هډوکي پلوري، ځمکه خرڅوي، خو د لور تعلیم شرم ګڼي، او ځینې خو مې داسې هم لیدلي چې د زده کړو لومړی ګام یې د کفر په لور ګڼي. زه بیخي حیران یم. دا خلک به کله تعلیم سره اشنا کېږي او د حافظې پر تخته به دا جملې لیکي چې ښځه هم انسان دی. خو زمرکه، زما دا استدلال عام دی. په خاص ډول هغه زما معشوقه ده. ماین یې مرې، هجران یې اور دی، سیزي مې، ایره کوي مې، او بیا زه خو مجبور یم د خپل تقدیر او فطرت په لاسونو کې ګیر یم. د خوشحال خان بابا دا شعر سمه خبره لري: زه خو شرابي یم، شیخه څه راسره جنګ کړې، برخې ازلي دي، کاشکې ما د ځان په رنګ کړې. له دې وروسته زمرک هېڅ ونه ویل. څو شېبې غلی و، بیا یې ساعت ته وکتل. ویل یې: ټولګي ته د تللو وخت دی، ورپه شو. ما هم ورسره خوښه کړه. کانتین والا ته مو پیسې ورکړې او د ټولګي په لور مو مخه کړه. سبا چې زمرک ولیدم، بیا یې کانتین ته بوتلم. ویل یې: څه مې درته راوړي؟ ومې پوښتل: څه دي؟ ویل یې: که درته یاد وي، ما په سوات کې درته د چا نوم اخیستی و. نومونه خو ډېر وو، خو یو پکې یاد ساتلو وړ نوم و. ما لا غور کو چې راته یې وویل: بس دی، په حافظه زور اچول درته ښه نه دي. دا یې ویل او له یوې کاغذي خلطې د خوشحال خان خټک دیوان راوایسته. ښایي تا دا کتاب لوستی وي، خو زه یې درته ډالۍ کوم. ویل: وله، ساعت به دې ورسره تېر شي.
زه هم په دې ډالۍ خوښ شوم. کتاب مې ترې واخیسته او له کانټینه ووتو. بله ورځ زمرک په یو خالي ساعت کې راته وویل: څنګه و خوشحال بابا؟ زه لږ غلی شوم. ورته مې وویل: څانګې وو. د هغې باز او شاهین پر سپین غره وزرې راکاږي. د څانګې پر وطن په ځلانده توره کې هم د څانګې څېره ښکاري. څه به درته ووایم، د خوشحال بابا دیوان د زړه د مینې لپاره غوړ لرګي دي. لا مې پسې ورتازه کوي. خو د ټولو نه ښه خبره چې خوشحال بابا کړې ده هغه دا چې هر چې خوږ د ښکلي مخ په مینه نه وي، د جهان په مخ اوږده راغی اوږده لاړ. زمرک وخندل. ولې په خوب کې هم سړی د ښکلي مخ په مینه خوابدی شي؟ په تورو شپو کې زه رنګین خوب نه وینم. ته مې نه ګورې چې په لیله کې سهار له خوبه راپاڅم، سترګې مې لمدې وي. همدغه اوښکې وي. دا د مینې یو مکتب دی چې سرلاری د سلطان محمود لټان دی. هغه دا خبره وکړه، خو چې ما ته یې پام شو په بله دنیا کې ورته ښکاره شوم. راغی، تر څنګ مې کېناسته. زما لاس یې په خپل لاس کې ونیو. ویې ویل: ولې زما په کومه خبره خفه شوې؟ ما ورته وویل: تا د اوښکو یادونه وکړه. د معشوقې بېلتون هم عجیبه وي. د اوږده انقلاب غمیزه ته لکه غر ولاړو، خو بېګا مې اوښکې وڅڅېدې په څانګې پسې، خو خفه پرې نه یم. اوښکې زما د مادي وجود برخه ده. څومره چې له لاسه ورکوم هومره مې ورسره روح پیاوړی کېږي. زمرک راته وویل: زموږ نړۍ مادي ده، دلته به د مادي وجود هم قدر کوي. زما طبیعت بحث ته نو برابر، نو ځکه مې ورته وویل: ستا خبره سمه ده. خو هغه په مسکا راته وویل: لکه چې دې خبرې مې فلسفیانه رنګ درلود، ځکه دې خوښه کړه. یوازې همدومره مې ورته وویل چې کېدای شي. دواړه مسکي شو او لیلې ته لاړو. لیلې ته به زه او زمرک ډېر ځله یو ځای تلو. یو ورځ راته وویل: غزنه ډېر بدل شوې، دومره بدل شوې چې اوس زه هم نشم بدلولی. خو یو بدلون در کې رانغی، او هغه د بدخشان د تصویر سره مینه. په لیسه کې دې هم پر کتاب لګولی و، او اوس په پوهنتون کې دې هم پر کتاب لګولی دی. ومې پوښته چې ګنې دا ښه نه دی؟ ویلې ښه دی، خو ډېر به ښه وای که د کومې پښتنې سیمې انځور دې پر کتاب لګولی وای. ما ورته وویل: ما د افغانستان ډېرې سیمې لیدلې، بدخشان لا پاتې، بس په انځورونو یې مینه ماتوم. ته خو تعلیم یافته یې، سترګور یې، داسې خبرې دې د وینا راکون کموي. که افغانستان باغ بولې، ګلان به یې خامخا اقوام وي. بله دا چې د باغ ښادي هم یوه وي او غمې هم، په سپرلي کې وغوړېږي او په خزان کې مړاوي شي. یو سرحد ترې تاوي او له یوې ویالې اوبه څښي. که د هر ګل رنګ بوی بدل دی، نو دغه بدلون او تغییر هم د نورو ګلانو وجود ورکړی. که یوازې په صحرا کې وي، د چا سره به ځان پرتله کوو؟ څنګه به یې د پیغلې پوربل ځنګل او څنګه به شملې ته خاته زمرک په یو ګل نه پسرلی کېږي. ځکه خو خوشحال بابا وایي: د سهار باده ګذر په چمن بیا کړه، په چمن کې رنګارنګ ګلونه واکړه. زمرکه، ستا نشنلزم غیر فطري دی، او چې غیر فطري دی د ګټې پر ځای به توان ولري. زمرک مسکی شو. ویل: زما نشنلزم غیر فطري صحیح، فطري خو ته هم منې. ما ورته وویل: د قام مینه په لاشعور کې ده، نسل په نسل راځي. د قام هومره لرغونتوب لري. که په وحی پرېکړه کوي، محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې قریش دی، او که په عقل فیصله کوي، افلاطون ویلي چې یوناني دی. زه هم مسلمان انسان یم، همداسې یم. که پښتون خوښوم، له بله قامه په نفرت ولیکم. بس همدومره قام خوښ یم چې بدخشان یې خوښ دی، ننګرهار سره عشق لرم. زمرک پوښتنه وکړه: او یو قوم پر بل تیری وکړي، ظالم قوم باید ختم نشي؟ نه زمرکه، په قام کې ځوانان، سپینګیري، ماشومان، ښځې، بلکې په رحمونو کې ویده ماشومان هم راځي. د ټولو تیری کول د فطرت قانون نه دی. که بې ځایه تیری کوي، هغه به د مقصد لپاره راغونډ شوي اشخاص وي. هغوی سره جګړه پکار ده. د یو هېواد دننه د قومونو جنګ د یو فطري او رښتوني عمل نه، بلکې سیاسي جادوګرو سیاسي کوډې دي. زمرک راته وویل: ته خو بدلون نه منې، خو ما د دا استدلال
د زړه له تله ومنه. زمرکه، زه انسان یم، کاڼی نه یم. هره شیبه بدلیږم. د کائناتو بدلون منم، خو د خیر بدلون نه منم، ځکه چې خیر مینه ده او مینه زما څانګه ده. ورځې تیرې دي، خو خپله معشوقه مې لکه څانګې څانګې ارغوان د زړه له درزه لا پسې په غوړېدو او خورېدو وه. د رباب په تارونو او د فلسفې په کرښو کې مې ځان ورکول خپله معشوقه جوړوله، خو زه یې نه راکوم. بیخي هغسې لکه چې سیندونه مړه جسدونه له تله سر ته ولي. له یوې ورځې نه مې بلې ته ذهني فشار او د غړو سستوالی په ډېرېدو شو. خوب او خوراک مې بیخي کم شو. بس همدې غم خوړم چې د زړه مې وداره څانګه مې د بېلتون سیلۍ یوړه. په دماغ مې څه چل کېده. د بدن په بېلابېلو برخو کې مې دردونه پیدا شول. ساه مې بنده کېده. بالاخره د کټې کړم، خو له خیاله مې نه وته. د خاطر د مصره به ډېره یادېده چې زما دواړه عمر کار دې وکړه. خبره ډاکټرانو، معایناتو، عکسونو، علاجونو او دواګانو ته ورسېده. بس هغه خبره وه چې هلک مین شو، رنګ یې زیړ شو، مور یې زیړي بابا ته وړي چې روغ به شي نه. یو ورځ مرګ سره هغه ډاکټر ته لاړم چې له پیله مو غوره کړی و. څه ناڅه مې ورته حالت څرګند شوی و. معاینه یې کړم. زړې نسخې په غور وکتې. نوي درمل یې راته ولیکل. ما ته یې مخ کړه او راته یې وویل په ذهن دې ډېر بوج دی، ویې غورځوه، ډېر فکر مه کوه. زه ورته مسکی شوم. لور مې ورته هېڅ ونه ویل. له ځان سره مې وویل څنګه له سوچونو فکرونو ځان وژغورم. د دې نیلي واګې اوس زما له ګوتو ودې. ګورو به چې چېرته ترې پرېوځم. ډاکټر زمرک ته ورمخ کړه او ویې پوښته ته د غزن څه یې؟ ډاکټر صاحب له ډېرو کلونو راهیسې مې نږدې ملګری دی. ډاکټر سر وخوځوه. په لاسونو یې خپلې عینکې سمې کړې او له زمرکه یې دویمه پوښتنه وکړه د غزن شوقونه څه دي؟ هغه ورته وویل ډاکټر صاحب اوس خو یې همدغه یو شوق دی، سوچونه کول. ډاکټر وخندل او ویل له دې شوق وړاندې څه شوق درلود؟ ډاکټر صاحب وړاندې له دې یو کتاب، رباب او غرونو سره شوق او یو بل زورور شوق هم درلود. ډاکټر وویل زه وپوهېدم. د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړه. دې نږدې ملګری ښه به همدا وي چې د رباب او کتاب سره 2 په 2 د کومې غرنۍ سیمې سیل ته لاړ شي. ګوندې دا تجربه یې په روغتیا ګټوره اغېزه وکړي. له کلینیک راووتو. زمرک همدا ټینګار کو چې سیل ته به ځو. زه او ته خو ډېر تللي یو، خو دا ځل تلل ډېر اهمیت لري. ستا د درملو هومره اهمیت ما ورته وویل. هر څه بې ګټې دي، څانګه نشته، له هرې منظرې نه ساه وتلې ده. په کوم څیز به مې له څانګې لرې باسي چې په هر څیز کې څانګه وي. د روغتون تنګه کوټه وي او که د بزرګې څوکې لمنه، دواړه به راته یو راز وي. په دې خبره مې زمرک مسکی شو. ویې ویل بزرګه څوکه ده، خامخا به د چا د کلي هواګانې پرې لګېږي. دې خبرې او شاعرانه استدلال بلا خوند راکړه. لاس ځوابه یې کړم. پر شونډو مې ډېر ورځې پس ته مسکا خپره شوه. زمرک چې زما پر شونډو مسکا ولیده، په څېره کې د خوښۍ احساس وځلېد. پوه شو چې خبره مې ورسره ومنله. یو لاس یې زما پر ولي کېښود او بل یې هوا ته پورته کړه. له خوښۍ نه یې چیغه کړه دا عادت دې ښه وه. دا عادت دې د ادم خان نه و. زما د ملګري غزن غوندې پرېکړه دې وکړه. بیا سره بیل شو او کورونو ته لاړو. مشران او د کور غړي مې د ډاکټر له وینا نه خبر کړه. ټولو دا خبره خوښه کړه. د اړتیا وړ څیزونه مو د سفر په بکس کې واچول. مازدیګر تیر دروازه وټکېده چې پته ولګېده زمرک و. ورووتم. له ستړمشي وروسته مې بلنه ورکړه چې په بیټ کې کېنو. بښنه یې وغوښته. ولې په کور کې مې خبره وکړه ځم تیاری کوم، سبا سهار به د ګاډۍ سره درته د کور مخې ته ولاړ یم. ما ورته وویل زه خو به تیار یم، خو دا راته وایي چې ځو به چېرته. هغه په خندا شو. ویلې د ځای انتخاب مو پخوا کړی و. د رباب له ترنګه خو څه جوړ نه شو. اوس به در باندې د میالي صاحب د زنځیرونو شرنګا وړو او یا به د سپین غره د بزرګې څوکې لمن نیسو. ګوندې کرامت در باندې کار وکړي.
په دې خبره یې خندا راوسته او ورسره مې ومنله. شپه تېره شوه، سهار شو. رښتیا هم زمرک له ګاډۍ سره راغی او ننګرهار ته د تلو په نیت روان شو. زمرک راته وویل په تورخم نه وړو چې د غرونو ننداره مو خوښه ده، ولې په تېره لاړ نه شو؟ لارې ستونزمنې دي، خو زه خیر دی که چېرې شته. ما ورته د ټوکې په انداز وویل که چېرې نه وي نو بیا؟ ویې خندل، ویل ما هم د ډېرو غرونو لوړې ژورې له پښو ویستې. غم مه کوه، په شا دې پر غاړه وم. د ګاډۍ د اسپې د موزونو قدمونو د ښکالو د سور او تال په خوند کې د موټر اډې ته ورسېدو. سیټ مو ونیو. څو شېبې بس موټر حرکت وکړه. لږ وخت پس لنکوچ موټر د خړ خیبر کږلچونو کې روان و. زمرک مې د خیال لړۍ غوڅه کړه او راته یې وویل خیبر هم دنګ غرونه لري، خو کاش چې د سوات د غرونو په څېر شنه وی. ما ورته وویل ګرانه به وي چې د سوات غرونه له خیبر غوره وکړم. فطرت باید زموږ ټولې جذباتي، تخیلي، روغتیایي، روایتي او ان روحاني غوښتنې پوره کړي. خیبر پر خپل ځای پوره اهمیت لري. د دې په تورو کاڼو کې چې د لرغونو فاتحینو د ښویېدلو نیلونو د نالونو کوم نقشونه پاتې دي، د نړۍ مورخینو د هلال حیثیت لري. هغه هلال چې د ماضي د ماښامونو لاره ورته معلومه ده. خیبر د یو ستر قامي روایت امین دی او اوس خو په دې غرونو کې د ستر حمزه سندرې هم غزونې کوي. خو ته به وایې چې ما د سوات او خیبر ښکلۍ زه پرتله کوله. که داسې وي نو زه د سوات ښایست هم له خیبره ډېر نه ګڼم. د کشمیر رنګ سوات شوخ شینوالی د جمال تږي ذوقونه تازه کوي. دلته هیبت، لوړتیا او ټینګوالی د جلال تږي ذوقونه اوبه کوي او روح د حریت په وزرو یو نامعلوم ښایست په لور په پرواز راولي. زمرک مسکی شو، ویې ویل سمه ده، زه پوهېږم چې هسې په نوم د ادبیاتو محصل یې، کنې کړه وړه دې د فلسفیانو په شان دي. ما څه ویلي دي؟ هغه څه چې زړه ته راځي. د مدلل بیان هڅه یې کوم. نوره ستا خوښه چې هر نوم راباندې ږدي ما ته منظور دی. زمرک په خندا شو، ویلې که دغه راز څو منزلې مو وکړې انشاءالله زما کار به هم وکړې. چېرته د غره په سر به ناست یم، لاسونه به لیونیانو غوندې اچوم او وایم به من مست و تو دیوانه ما را کی برد خانه. هسې به ځینې شاګردانو د دې درس ته غوږ نه نیوه. ګوره چې ما ورته غوږ نیولی و، د ښوونکي دا خبره مې څومره په ځای وکړه. ما ورته په مسکا وویل دا الزام خو دې بیرته واخله چې چا درې ته غوږ نه نیو د لومړۍ خبرې غوندې دې دوی هم بنسټ نه لري. کومه منظومه خبره چې تا وکړه هغه د مولانا جلال الدین بلخي ده. زمرک په کړس کړس وخندل، ویلې خبره د مستۍ وه، جذباتي غوندې شوم، بښنه غواړم، خو ته هم له دې معما خبرو تېره شه. هغه وزې وګوره څنګه اوازونه کوي. دا راته وایه چې د خیبر او پېښور د اوزو د اوازونو ترمنځ څه توپیر دی. په دې خبره ما هم غلي غلي وخندل. دا ځواب به هم په فلسفه کې ګورو، د ډاروین په کتابونو کې به ګورو چې د غره او هوارې څارویو په کوم برخو کې توپیر لري او ولې لري. ښه په دې نه پوهېږې، خو که درته ووایم چې ښارۍ او غرنۍ جنۍ څه فرق لري، خو تر سبا به ستا د ښکلا پېژندنې لیکچر خاتمه ونه مومي. په دې خبره زما د وجود نابلده خوشحالي والوته. بیا څانګه رایاده شوه. هغه هم د خپلې خبرې په اغېز وپوهېده. غلی شو، څه هم په فکرونو کې ډوب شو. په دې کې کلنډر غږ وکړه، علي مسجد والا. موږ دواړه هم رانیغ شو. موټر ودرېده، خپل بکسونه مو راکوز کړل او د تیره موټر ته وختلو. د لوړو ژورو شنو غرونو او خړو خوړونو له نندارو وروسته د تیره غرنۍ سیمې ته ورسېدو. د قومي روایاتو په کتاب کې د روایتي ژوند په زړه پورې پاڼه وه. زما ننداره نیمګړې ننداره بللی شي، ځکه چې زه به د زمان او مکان له پنجرو ډېر زر ووتم. کله به ماضي ته تللی وم، د څانګې سره به مې خبرې کولې، او کله به په راتلونکي وخت کې د څانګې سره د یوه نالیدلي غره د سپینې چینې پر غاړه ناست وم. هغې به غلې سندره ویله او ما به ورته د نغمو مترنمې جامې جوړولې. تیرا ته په رسېدو مو یو زلمی ولیده، په لاره یې د راډیو سندرې اورېدې. د پاخه عمر یو سړي پرې راډیو بنده کړه. ورته یې وویل
په لارو کې سندرې اورېدل د پښتنو روایت نه دی. زمرک راته وویل دلته خو ژوند ګران دی، په سندرو هم قدغن دی. ما ورته وویل ښه قدغن دی، غوږ شه، ټول چاپېریال سندره دی. د مرغانو اواز، د روانو اوبو اواز، د ونو د پاڼو اواز، بس لکه د رباب د بېلابېلو تارونو بېلابېل اوازونه چې یوه نغمه جوړوي. غوږ شه څومره موزونیت او موسیقیت لري، لکه د څانګې د ګلورینو پاپیو د ښکلاو سور او تال. په داسې حال کې چې د راډیو سندره داسې ده لکه په حلوا کې اغزی. زمرک په خندا شو، ویلې ته رښتیا ویلي، ته په هر څه کې د څانګې د ښایست اجزا ګورې. خو د راډیو بندول داسې هنري جواز بلکې روایتي بندیز نه لري لکه ته چې وایې. ما هم ورسره د سر په خوځولو او شونډو په مسکا ومنله. په لار روانو، یو خوا بل خوا مو کلاګانو ته کتل چې لوړ لوړ خونړي برجونه یې لرل. داسې ښکارېده لکه د دې کلاګانو ترمنځ چې هیڅ اړیکې نه وي، خو د سپینو کوترو سیلونه له یو برجه الوتل او پر بل کېناستل. اخر مو یو ځوان ته وویل چې موږ سیلانیان یو، ولې هیڅ غم مه کوئ، زما میلمانه یاست. زړ مازدیګر په غرونو وروستۍ وړانګې خورې وې. داسې ښکارېدل لکه د سیمې نه چې زرین دیوالونه تاو شوي وي. یو ډله نجونې له ګودره را روانې وې چې زموږ خوا ته راورسېدې. د ګریوان روپو او د لمن پاولیو نغمه خپروله. زموږ کوربه سره ټوپک و. زمرک ترې پوښتنه وکړه چې ولې ټوپک ګرځوې؟ ولې دا د نارینه‌و ګاڼه ده. ماښام حجرې ته لاړو. ښه ډوډۍ را باندې وخوړه. د لمانځه لپاره ټوله حجره پاڅېده. زموږ زلو او کنه خو اودسونه مو وکړل او پر لمانځه ودرېدو. بېرته چې راغلو، یو نوي زلمي د تیرا د میلمه دوستۍ خبرې کولې. زمرک ما ته په شوخو سترګو وکتل. بیا هغه زلمي ته مخ کړه، ویلې موږ ستاسو میلمانه یو، سندرې اورېدل غواړو. هغه مسکی شو او غږ یې کړه سپین ګله، میلمانه سندرې غواړي. سپین ګل اواز ورکړه لږ صبر وکړه. څه ګورو چې سپین ګل د چرسو چلم ته ناست و. غټ غټ بریتونه او له جلاله ډکه څېره یې لرله. سرې سترګې زموږ پر لور راواړولې او ویلې تاسو سندرې اورئ؟ ما ته هغه د لاروي راډیو را یاده شوه او د سپین ګل سرې سترګې راته مخامخ وې. زړه راته ویل ورته ووایه چې نه، موږ سندرې نه غواړو. خو چا اواز ورکړه، هو همدوی وویل ښه ده، نن به ښه اوازونه ورباندې واورم، خو کارتوس نشته. زه یې راوړم، تاسې دا کړکۍ بندې کړئ، غږ تر لرې لاړ نه شي. زمرک له بله ګټه راغی، ویلې لکه چې مرګ مو راغی. ما ورته وویل مازدیګر دې ونه لیده چې هغه لاروي د راډیو له غږولو منع کړه. دوی په البته زموږ دا غوښتنه د ځان توهین ګڼلې وي. دواړه ښه وېرېدلي وو. زمرک راته په غریو نیولي غږ وویل اجل دلته راورسولو. موږ په همدې سوچونو کې وو چې هماغه سور سترګی ځوان راننوته. ټیپ ریکارډر ورسره و، خو لکه ناوې د راز راز ټوټو په پوښ کې نغښتی و. ویلې اواز زموږ وطن سندره واوره، په سر یې واورې وروي، په بیخ ګلونه دي، لاړ شه د تیرا په غرونو باران وریږي. سره د دې چې زمرک ویرولی وم، خو په سندره کې ډوب شوم، او دا ځکه چې په سندره کې غرونه او باران و. زه یې ټولګي ته رسولی وم او غلی او ورو اواز مې د څانګې له خولې دا سندره اورېده: دا چار چارپیر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلی وریږي نه، مزه دلته شپه وکړه پاتې شه باران دی. زه لا په سوچونو کې ډوب وم چې زمرک مې پر ولي لاس کېښوده. څه خو شته. هغه دا خبرې کولې چې د ټیپ اواز خراب شو. سپین ګل بند کړه، مسالې ترې راوایستې، په اور یې کېښودې. موږ ته یې رامخ کړه، ولې میلمنو خفه نه شئ، دوکانونه بند وو، نوي کارتوس پیدا نه شو، دا زاړه به پکې واچوو. اور ګرم کړو. ما او زمرک یو بل ته وکتل او مسکي شو. زمرک ورته وویل تاسو دې ته کارتوس وایئ؟ هغه وخندل. ولې تاسو یې کارتوس نه بولئ؟ زمرک ورته وویل نه، د ننګرهار خلق مسالې بیټرۍ یا بالټۍ بولي، په پېښور کې ورته سیلونه وایي. حجره کې ناستو خلقو ته
دا نومونه عجیبه وو. وی خندل. زمرک ورته وویل تاسو زموږ نومونو پورې وخندل، خو ستاسو نوم موږ ژړا ته راوستی وو. هغه ځوان ترې په خپله لهجه پوښتنه وکړه چې هغه څنګه؟ زمرک ورته وویل موږ کارتوس د ټوپک ګولۍ ته وایو. ورته یې د مازدیګر له راډیو خبره پیل کړه او بیا یې د حجرې او کارتوس ټوله کیسه ورته هغسې وکړه څنګه چې احساس کړې وه. د کیسې په ختمېدو په حجره کې داسې یو زوروره خندا خوره شوه چې تر اوسه راته یاده ده. شپه مو تېره کړه او سبا بیا ده د ننګرهار په لوري روان شو. په رښتیا هم د غرونو لارې ستونزمنې وې. په ځینو ځایونو کې خو به مې د ستړیا له کبله پښې په رېږدېدو شوې. څو شېبې مو دمه وکړه، بیا به روان شو. زمرک ډېر راته ویل چې کچره به کرایه کړو. ما ورته وویل دومره لا پاتې نه یم، که بیخي درته پرېوتم بیا مې څه غم کوه. اوس به په دمه دمه ځو. سیل او چکر خو وایي همدې ته. له غره واوړېدو موټر مو کرایه کړه، له پشیره واوښتو او ځانونه مو د سپین غره لمنو ته ورسول. سپین غر ځکه ورته وایي چې لوړې څوکې یې تل په واورو سپینې وي. یوازې سږکال دغه څوکې د وچکالۍ له کبله بې واورو وې. مازدیګر یو کلي ته ورسېدو. د لمر سترګه د یوې شنې څوکې په نښترو کې داسې ښکارېده لکه ناوې چې شین شال پر مخ هوار کړی وي او زرینه ټیکه یې له حیا ډکې پلوشې شیندي. شپانه شپېلۍ په لاس د خپلو رمو سره د ابادۍ په خوا را روان وو. د وړو وړو وریو د پښو ترپکې او د غرنیو ویالو نغمې یو ځای کېدې. د تنورو په پیروزۍ لوګیو تاوېدې. له هسکو څوکې خولۍ اخیستې او په نامعلوم لوري خاموش پړاوونه وهل. ښکلی کلی و، دومره ښکلی چې د نندارې مخکې تلو ته نه پرېښودو. زمرک ته مې وویل چې شپه به همدلته کوو، خو یو خبره واوره چې دلته به د څانګې یادونه راته نه کوې. کیدای شي څوک یې وپېژني. دا غرني پښتانه دي. په تبرونو به مو داسې میده میده کړي لکه وچ لرګي. بله دا چې د څانګې یادونه به ما هم له کومه ګړنګه وغورځوي. هغه راسره په ورین تندي ومنله. د یو سپین سندریز خوړ پر غاړه پر یو شنه جلګه کېناستو. د خوړ د شونډو پسته غرنۍ سندره پورته کېده او باد ورته په مینه مینه د څېړیو شنې پاڼې نڅولې. هغه مهال چې شنې سهارنۍ کوترې جوړه جوړه خپلو ځالو ته ستنېدې، یو زلمي پر موټر سلام واچو. موږ هم غبرګ وعلیکم السلام وویل. زلمي هم لکه د خپلې سمسورې سیمې هوا په نرمه ژبه خبرې پیل کړې. ویلې میلمانه ښکارئ، له کومې خوا مو پېښه کړې ده؟ زمرک ورته وویل د همدې ننګرهار یو، سیل لپاره راغلي یو، خو دلته پېژندګلو نه لرو. غرني ځوان وخندل. ولې دا د سپین غره د لمنو ننګرهار دی. دا د هر افغان وطن دی. پښتون وي، فارسیوان وي او کندوستانه وي، پورې غره کې یو ځای دی، توره بوړی بولي. کله چې عصر کافر راغلل د ننګرهار د مجاهدینو لوی مرکز همدلته و. د هر ځای او هر قام خلک پکې وو. ډېرې د همدې ځای شول. له خوړ سره نږدې هدیرې ته یې لاس ونیو. یوه ډېره لویه هدیره وه. دا د شهیدانو هدیره ده. زموږ میرمنې او نجونې چې له خدایه خپل مرادونه غواړي همدې هدیرې ته ورځي او هغه دسمالونه ورته جنډه کوي چې په خپلو ګوتو یې پرې کېدې ښکلې وي او غرني ګلونه پرې جوړ کړي وي چې د جنګ په کلونو کې له ټول افغانستانه راغلي مجاهدین مو وخت بې وخته پاللی شول. اوس خو که هېڅ نه وي، نه سره کافر په وطن کې شته او نه په دې لمنو کې جنګ شته. تاسو زما میلمانه یاست. زه چې حجرې ته ځو. ما ورته وویل سمه ده، خو څو شېبې به همدلته کښېنو. هغه هم ومنله. د ماښام تیارې په خورېدو وې، خو پر هدیره د رڼا پړاو راته او څراغونه یې په بلیدو. د خوړ نه پورې غاړې یو نړېدلې کلا وه. زمرک د هغې په اړه پوښتنه وکړه. هغه ځواب ورکړه چې د سره پوځ ټول فکر همدې غرونو ته و. ډېرې بمبارۍ یې وکړې، پوځونه یې راغلل، ډېرې کلاګانې ورانې کړې، خلک یې شهیدان کړل او ځنګلي ونې وسوې. دا کلا هماغه وخت ورانه شوې. څښتن یې پېښور کې دی. څوک چې راغلي یا هجرت نه و کړی، کورونه یې جوړ او ځمکې یې ابادې دي. د مهاجرینو کورونه هماغه سړنګ او پټي یې شاړه دي. د غرني ځوان خبرې مې تر همدې ځایه اورېدلې وې. نور مې پام د خوړ په اوبو د شهیدانو زیارت ته اوښتی و. د ډیوو په رڼا کې جنډو رنګونه داسې ښکارېدل
لکه له ډېره لرې ځایه چې سړی د رنګارنګ ګلونو ټل ګوري. نری هوا د ډیوو لمبې داسې کږولې لکه د مستو جنکو ډله چې د ازادۍ جشن لمانځي او خپل ځوانیو په ټول زور سره نڅېږي. بلخوا جنډو د درې په سپېڅلې فضا کې راګ خپراوه. د مراد راګ ما له ځان سره وویل څومره د کار خلک وو. دغه شهیدان په ژوندیو کې داسې خلک نشته په یو او بل نوم سره وژني. بیل شعارونه لري خو دا شهیدان د بیلو ژبو ویونکي دي. د جلا قومونو وګړي او د مختلفو ولایتونو اوسېدونکي وو چې ژوندي وو. یو مرام، یو شعار او یو سنګر وو. اوس چې شهیدان شوي د ټولو جنډو اوازونه یو راګ جوړوي، د اتفاق راګ، د ازادۍ او آبادۍ راګ. کاش زموږ د هېواد وګړو غوږونه لرلی او دا له حکمت نه ډک سپېڅلي سندریز راګ یې اورېدلی شوی. زما دعا وه او د غرني ځوان دا وینا وه چې حجرې ته به ځو. پاڅېدو، که موږ شو او که دی شو، خو زموږ 2 بکسونه یې خپلو 2 ولیو ته واچول. زمرک رباب په اوږه کړه او زه ورسره تش روان شوم. حجرې ته ننوتو. دغه ځوان د کورنۍ نور مشران او ځوانان زلمي هم راغلل. یو بل ته مو ځانونه معرفي کړل. دغه ځوان نوم چې موږ یې حجرې ته راوستو شینګل و. له پېژندګلو وروسته شینګل نور خپلوانو ته وویل چې دا ورونه افغانان دي، سیل ته راغلي دي. یو مشر وویل دوی ایله سږ کال سیل ته راغلل چې وچکالي ده. د ښار خلک ابشارونه خوښوي او اوس ډېر ابشارونه خاموش دي. واورې به چې ګټان ګټان به راښویېدې، خو سږ کال زموږ د عملونو د لاسه د بزرګې څوکې مخ هم تور دی. ځنګلونه مو ووهل او په وړیا بیه مو وپلورل. میوه دانه هم کمه شوې ده. تېره ورځ د شمشاد ملک په حجره کې جرګه وه. په غره وران شوي وو. د خدای فضل و، کور یې ودان. دواړو غاړو واک راکړه. لانجه غوڅه شوه. موږ ټول مشران ناست وو. د کومې مؤسسې خلک راغله. ویل یې ځنګلونه مه وهئ، کېدای شي سږنۍ وچکالي له همدې کبله راغلې وي، ځکه چې چېرته ځنګل ختم شي باران هم نه کېږي یا کم کېږي. موږ یو بل ته وکتل، خو بې د لاسونو مروړلو راته څه پاتې وو. رښتیا که دا وچکالي د غرونو د ځنګل وهلو له کبله راغلې وي، څومره لویه ګناه به مو کړې وي. خدای دې راته معافي وکړي. د شینګل د حجره د غره په نیمایي کې په ډېره ښکلي ډول له کاڼو او لرګیو نه جوړه وه. یوه کړکۍ یې د لاندې درې او پورې غره په خوا پرانستل شوې وه. زمرک له کوربنو سره خبرې کولې او ما له کړکۍ نه د درې ننداره کوله. ځینې خلک چې کورونه یې بره په غره کې وو، پیلوزې په لاسونو کې وو، خو راڼه پیلوزې نه ښکارېدل، بلکې لکه ځینې ستوري چې اسمان ته خیچي او ځینې راکوزېږي. ډوډۍ مو وخوړه. ما درملو پسې خپل بکس پرانیسته. په سر یې د فلسفې یو کتاب پروت و. یو زلمي ولیده، زما خواته رانږدې شو. ویلې د څه کتاب دی؟ زه یې ګورم. زلمي کتاب واخیست او د لاټین خواته نږدې شو. څو شېبې یې واړاوه راواړاوه، بېرته یې راکړه. پوه نه شوم چې د لاټین په تته رڼا کې لوستی نه شو او که خوند یې ورنه کړه. شپه چې په پخېدو شوه، قربانه په یو بل پسې ووتل. تر ټولو وروسته شینګل ووته او ژمنه یې وکړه چې سهار به که خیر وو سره ګورو. یوازې هغه زلمی پاتې شو چې له ما یې کتاب اخیستی و. زمرک ته مې وویل زه ډېر ستړی یم، که اجازه دې وي وبغځېږم. هغه هم را سره خوښه کړه. د شپې په تېرېدو د ځناورو اوازونه هم پیل شول او د هغو کاڼو اوازونه مې هم اورېدل چې د ځناورو د پوله کبله ژورو ګړنګونو ته پرېوتل. ما ځان په بړستنه کې نغښتی و، خو مخ مې لوڅ و. د غره دغه ټول اوازونه اشنا او که ناشنا په ما ښه لګېدل، خو تر ټولو ډېر خوند راته د اوبو چڼهار راکاوه. د څانګې د غلي او پستي سندرې په څېر خوند. ما د غرنۍ شپې خبرې اورېدې او د څانګې د وجود تشبیه مې پکې لټوله. کوم زلمی چې په حجره کې پاتې و هغه ودرېده. چې له خپله کټه پاڅېده، د کټ چغارې زما د تصور زنځیر مات کړ. هغه لاړ او د زمرک د کټ په لونګه کېناست او ورسره یې خبرې پیل کړې. د غرونو د ژوند دودونو او میوو دانو په اړه یې معلومات ورکول. بیا یې زمرک ته وویل تا وړاندې ویل چې له پېښوره راغلي یاست. موږ هم پېښور ته هجرت کړی و، همهلته مې تر 9 سبق ویلی دی. بیا یې د زمرک نه د تعلیم پوښتنه وکړه. زمرک ورته وویل زه او غزن دواړه له کائنات لیسې نه فارغ یو. اوس دواړه د ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصلین یو. زلمي په هیجاني انداز وویل کائنات لیسه کې
زما د ترور لور هم سبق وایه. څنګه نومېده؟ هغه د همدې ځای وه، د سپوږمۍ کلي وه. د دې خبرو په اورېدو زما زړه په درزېدو شو. سترګې مې دومره وغړولې چې ایله به مې پورتني او ښکتني باڼه جدا شوي وو. خو بیا هم د لاټین په تت رڼا کې د زمرک د سترګو حریت او ورختایي لکه د تتو ستورو ځلېده. ما ځان ټینګ کړی و او دا مې هڅه وه چې زمرک مې ویده وګڼي. زمرک هم اریان دریان و، هېڅ یې نه ویل، لکه چې زما خبره یې په یاد وه چې د څانګې په اړه به هېڅ نه وایي، لکه بت ناست و. خبره یې هم په بله نه شو اړولی او یا یې دې لپاره خبره نه بدلوله چې ځان پوره خبر کړي. هلک خبرو ته دوام ورکړه. هغه هم څو میاشتې تر مخه فارغه شوه. 2 ورځې ډوډۍ ونه خوړه. ډېر یې وژړل. پلار ته یې همدا ویل چې زه نور سبق وایم، پوهنتون ته ځم. خو بدمرغه وه، نصیب یې نه و. د غرونو خلک جنۍ مکتب ته نه پرېږدي. پوهنتون خو ورته سور کوپر ښکاري. مجبوري بده وي. د ولور په مینه کې د بنګزار کلي بوډا بزګر ته وانه کړه. خوشحاله نه ده. څوک به څه وایي. خواره یې لکه وچه دړکۍ تناره ته وویشته. خو هسې تاسو پېژنده؟ زمرک لږ غلی شو. ما ته یې راوکتل او بیا یې په تت اواز ورته وویل: نه موږ نه پېژنده. ډېر ټولګي وو، خدای زده په کوم یو کې به وه. د زمرک او کلیوال خبرې ختمې شوې. لاټین یې مړ کړه او په کټونو کې وغځېدل. په زړه مې څه چل کېده، خو ځان مې ټینګ کړی و. کله به مې په بدن کې د بجلۍ غوندې ټکانونه خپرېدل او کله به مې په سر کې څړیکې شوې. لاسونو او پښو مې غیر ارادي حرکتونه کول. تر سهاره خوب رانغی. زمرک هم اړخ په اړخ اورېده. د بازوګانو له چغاره یې څرګندېده چې ویښ دی. سهار شو. ودرېدل راته ګران و. لمونځ مې په ناسته وکړه. زمرک چې لمونځ وکړه د لاسه یې ونیولم. راته یې وویل: دا ولې؟ ستا خو ډېره سخته تبه ده. ورته مې وویل: نه پوهېږم، شاید د پرونۍ ستړیا او بېګانۍ یخنۍ وجه وي. خیر دی، ښه به شم. هغه مې بکس خلاص کړه. ګولۍ راکړې خو اثر یې نه کوه. سخت مهال مې غوښتل چې بېرته د پېښور په لور حرکت وکړو، خو شینګل نه منله. ولې په داسې حالات کې خو دې بیخي نه شو پرېښودی. طبیب به درته راولم. زموږ د غرونو له بوټو نه ښه دارو درمل نشته. سمدلاسه به دې ټک وپتری کړې. ما د طبیب د راوستو نه ایثار کړه. ورته مې وویل: په ما کله ناکله داسې چل کېږي. خپل درمل راسره دي، ښه به شم. غرمه شوه. ډوډۍ راوړه. د درملو د اغېزې لپاره مې 2 کپه وکړل. ګنې کورنۍ غوړي وو او پنیر مې زړه ووهه. د غرمې وروسته تبې پرېښودل. بیا مې شینګل ته وویل: روغ یم. تبه یې زما وکتله. لاس مې یخ و. د ماڼوګانو، غوزانو او د انداسې سوغاتونه یې راکړل او رخصت یې کړو. ما پېښور ته راتلل غوښتل، خو زمرک ټینګار کو چې ښکلې سیمه ده، مخکې ځو، ګوندې په صحت دې ښه اغېزه وکړي. په نظر مې ورسره ومنله. زمرک بیا دواړه بکسونه اوږو ته اچولي وو. رباب یې هم اخیستی و. ما ورته ویل: ښه یم، دا دې ما سره وي. مازدیګر مهال به و چې یوې ښکلې غرنۍ بانډې ته ورسېدو. پورته له غره نه ښایسته ورخوبه لکه ابشار راتویدې، خو د ځنګله نه د تبر راتلونکي غږ یې نرم تال ماته و. د دې دواړو غږونو په جسد کې د یو خواږه روح احساس هم کېده. هو، ما سندره اورېده، د څانګې سندره، کټ مټ هماغسې غلې سندره لکه په ټولګي کې به یې چې ویله. ورته ودرېدو چې څانګه خپل میړه پسې وښل شوې څانګې ټولوي او ورو ورو سندره وایي. حالات مې په خرابېدو وو. نه پوهېدم چې څه وکړم. زمرک پوه شو. کلک یې له لاسه ونیولم. وړاندې یې راکش کړم. ما ورته وویل: زمرکه، ځو، خو لږ مې پرېږده. هغه مې لاس پرېښوده. بکس مې خلاص کړه. د فلسفې د کتاب لومړۍ پاڼه لکه د کتابچې سپینه وه. قلم مې راواخیسته او پرې مې ولیکل: څانګې، همدا سندره یو ځل بیا ووایه زما لپاره. څانګه او خاوند به یې چې په کومه لار راتله تنګه وه. کاغذ مې د غره د ډډې پر همدې تنګه لار کېښوده. په کونج کې مې ورته سپین کاڼه کېښوده او پر منځ یې یو غرنی ګل. زه او زمرک لږ وړاندې لاړو او یوې شنې غونډۍ ته وختو. د څانګې پر لور مو کتل. څښتن یې پنډه وتړه او رسۍ له دواړو ولیو تاو کړه. د څانګې په زور یې پنډ اوچت کړه او روان شو. زړه مې درزېده چې د څانګې پام په کاغذ ته واوړي او که نه.
خو ښه اوچتې کړه. نوم یې ورسره نه و، خو خط زما پېژنده. له موړۍ چې راکوزه شوه لکه لیونۍ یو خوا بل خوا ګړندي ګامونه واخیستل. انګور ته د شنو بوټو له شا ورکتل. زمرک راته وویل ښه دې ونه کړل. ما هېڅ ځواب ورنه کړه. بس څانګې ته مې کتل. د هغې دیدن له هر منطق نه راته زورور ښکارېده. حسین چاپېریال و، د مرغانو سندرې، د چینو وریښمین آهنګ، ابشارونه او د شپونکي شپېلی. کائنات یو دلفریبه نغمه ګرځولې وه. رباب مې په غېږ کې ونیو، د څانګې سندره مې پکې راواړوله، خو دومره ورو چې لمه او زمرک یې احساس کوه. دا چار چاپېر په غرونو راغلل بارانونه یاره، ګلۍ ورېږي نه، مزه دلته شپه وکړه، پاتې شه باران دی. غرونه وو، سندره وه، بس یو باران نه و. خو هغه کمی شاید زما او څانګې اوښکو پوره کړې وې. څښتن یې بار کېښوده، د څانګې په ننداره شو. هر چا چې کارونه کول پر خپلو ځایونو ودرېدل. داسې حیران وو لکه چې د قیامت ورځ وي، لکه لمر چې له بره راختلی وي، لکه د څانګې سندره چې د اسرافیل شپېلې وي. پښتانه غرنۍ سیمه او د ښځې سندره، او هغه هم په دومره لوړ اواز. شیبه په شیبه د څانګې د سندرې سوز ډېرېده، اواز یې لوړېده تر دې چې د فطرت ټولې سندرې پکې ورکې شوې. موږ سره نږدې یو ځوان لرګي وهل، خپل تبر یې په شنه څانګه کې ښخ پرېښوده. سترګې یې سرې شوې، داسې ښکارېده چې د څانګې د سندرې ګناه خوند ورکړی. خو چې سندره ختمه شي نو د ثواب په نیت به څانګه په خپل تبر اندام کړي. ما د خپل زړه درزا ته د رباب د نغمې وزرې جوړولې او د سپین غره په فضا کې مې د څانګې سندرې ته ورغاړې ایستې. د سندرې سره کائناتو نڅا کوله. زما پر سر هم چکر راغی، د غره نښترو اتڼ کوم او پاس کې څوکې نڅېدې. په ځان نه پوهېدم چې د رباب سره مې څه کول. ایله بس دومره پوه شوم چې د رباب تار وشلېده او په سترګو مې تیاره شوه. او چې بیا مې سترګې وغړولې نو پېښور کې د خیبر هسپتال په ایمرجنسي وارډ کې زمرک او څو تنه ډاکټران زما سر ته ولاړ وو.